دا د 2 کسو 3 کسو د واس کار نه ده، دا د په زرګونو ملګري چې دا د موږ لایف شیر کوي، دا هر یو له موږ سره همکار ده، هر یو له موږ سره مرسته کوي، هر یو د موږ لاستیوای کوي. دغه د موږ څپېړه د دښمن په مخ داسې مضبوطه لګېږي، دې پسې 500 لاسه نور دي. دا څوک چې وهورو راین د پوټین او د ټرمپ غاښونه تویېږي، دا خو ملګري دي موږ سره الحمدلله. کوم تاسو ټولو ته وخت درکوم. ښه، نن به د CIA مزدوران او د CIA جاسوسانو ته معلوم شوي چې دوی د منطق په ژبه نه پوهېږي، هر وخت زور ازمایي کوي، هر وخت له یو نامعلوم ادرس نه د پردې تر شا اخطارونه ورکوي. د اشغالګرو قواو تر سیوري لاندې ژوند کوونکو د CIA مزدورانو مونږ بار بار درته ویلي چې تاسو به هیڅکله په خپلو مراکزو کې چې تاسو ورته ګرین زون وایئ د مونږ له اتلانو محفوظ پاتې نه شئ. په هغه ورځ چې د هلمند خلک مو په شهادت ورسوه، عام ولس مو په شهادت ورسوه، مونږ درته دا خبره کړې وه چې ګورئ د دې انتقام او غچ به مونږ د CIA له مزدورانو نه اخلو. خو لیکن تاسو ته نه پوهېږم چې دا عجیبه غوندې ښکارېدله. نن به کیدای شي درته معلومه شوي وي، نن به کیدای شي تاسو په دې حقیقت پوه شوي یئ. تر هغو پورې چې د CIA مزدوران د بلیک واټر جاسوسان د افغانانو له قتل عام نه لاس وانخلي، دغسې ځپونکو ګزارونو سره به مخ وي. تر څو چې څوک د صلح په مخ کې خنډونه جوړېږي، موږ بار بار تاسو ته توصیه کوو، نصیحت درته کوو چې ګورئ د اسلامي امارت د پالیسۍ په مخ کې د قطر د توافق مخ کې خنډونه مه جوړوئ. جګړه ستاسو په زیان باندې ده، جګړه ستاسو جنرالان خوري، جګړه د CIA جاسوسان ختموي، لیکن دا جهادي بهیر لا پسې ګلنډۍ کوي. تاسو که راجګېږئ ولس بمباروئ، مجاهدین شهادت رسوئ، د موږ مشران شهادت رسوئ، دې مخکې تاسو ته څه فایده نه ده کړې. که تاسو د دې تجربه لرئ، تاسو چې څومره د اسلامي امارت قمندانان او مشران شهیدان کړي، اسلامي امارت لا غښتلی شوی، لا هغه د نور کدرونه په کار راغلي دي، لیکن مخه مو نه ده نیولې. په دې 18 کالو کې تاسو د امریکانو قوت مقایسه کوئ له 2001 او له 20 سره، همداسې د دوی د جاسوسان قوت مقایسه کوئ. هغه امریکا چې د طالب له نوم نه یې کرکه کوله، د تروریزم او د وحشتګر نوم یې ورکوه، نن هماغه تبذیح خپل د ماتې تړون له طالبانو سره لاسلیک کوي. په رڼو سترګو خپله ماته ګوري، خو بیا هم لاسلیک کوي. نن هغه غني چې چغې وهلې پلاستیکي کلمو باندې او کورته یې شکوله، نن هغه په 15 کاله مخکې موقف کې نه ده. نن هغه بې سامانه دفاع وزیر په کور ناست ده چې ویلې به سار وهم سنګر نیسم. راځئ چې د افغانستان او د افغانانو ترمنځ وحدت ته کار وکړو، یووالي ته کار وکړو، تر څو د اسلامي امارت موقف لا غښتلی شي. او پرېږدئ دغه ټاپو نه تیر شئ، دې خبرو نه تیر شئ چې زه یا بل د بل چاته کار کوو. په سوشل میډیا کې یو قسم ته ګډوډي راغلی ده، دا مونږ ته د زغملو نه ده. مونږ لاس په کار کوئ مه بیا. پرېږدئ دغه مبارزې ته، د اسلام پاله مبارزین پرېږدئ، د چا مخه مه نیسئ، مرسته وکئ، کومک ورسره وکئ، په مخې بوځئ، یو له بل سره همکاري وکئ. په هر نوم او په هر ژبې چې راځئ مونږ لبیک درته وایو. د مونږ ورونه یې په بلا کمل شانه تخریب وکړو، مخامخ چې هر شی وي درته وایو. د شانه تخریب مو نه ده زده، نه تخریب کوو، نه تخریب کاره یو، نه د یو اسلام پاله مبارز د مخنیوي لپاره راغلي یو. مونږ دغه لایف خپرونې قسم خدای بار بار قاري صاحب ته نور ملګرو ته چې راځئ کدرونه پیدا کړو، راځئ استعدادونه پیدا کړو، راځئ لایف خپرونو ته نور کسان پیدا کړو. دا د یو کس د کار نه ده، دا تنها د موبین او د قاري صاحب کار نه ده. ګوره زه به کار لرم، ژوند لرم، زندگی لرم، یا ورځ 2 ورځې به رخصتي کوم. قاري صاحب هذا القیاس یوه حادثه کېږي، یو مریضي کېږي، یوه پیښه کېږي چې مونږ تیار کدرونه ولرو، مونږ خوشحاله کېږو. مونږ ته لږ دماسو په بالله چې د دې دپاره راغلی یم چې ښه کدرونه پیدا کړو، ښه منطقي
با استدلاله جذابه خلک را پیدا کړو تر څو پورې ښه لایو خپرونې کې سوشل میډیا له خپل کنټروله مه باسئ، دغه ګټلی سنګر له لاسه مه ورکوئ. انجینر صاحب سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نن موضوع مو ده د سیايي مزدوران د منطق په ژبه نه پوهیږي. مهرباني. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ستر جنرال صاحب مبین خان او د سټوډیو ټول کتونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې صحت جامع په غاړه ولرئ. موضوع ډېره ښه موضوع ده، حقیقت ده او دغه حقیقت باندې د خلکو پوهول ډېر مهم دي. هر سړی او هر افغان، هر مسلمان افغان باید په دې باندې پوه شي چې حق څه ده او باطل کوم یو ده، او په دغه باندې موږ دغه لپاره راوچت شوي یو چې خلکو ته حق او د باطل معلومات ورکوو او هغوی په دې باندې پوه شي چې دا کوم میډیا کې کوم ډرامې روانې دي، کوم خبرې روانې دي او کوم دروغ روان دي، هغه خلکو ته موږ حقیقتونه وښیو. د هغو دا کوم دروغ چې روان دي دغه حقیقتونه خلکو ته وښیو. ستر جنرال صاحب ته بعضې وخت کې مشکلات خلکو راغی کوي، خبرې ورسره پسې کوي، موږ اورو، موږ پسې هم خبرې کوي، خو موږ د اسلامي مبارزې دپاره هر څه ته قبلول ته تیار یو. که موږ پسې څوک خبرې کوي، که نور بد وایي، موږ د الله د رضا دپاره شروع کړي، د الله د رضا دپاره موږ هر قسم باندې تکلیفونو ته تیار یو او انشاءالله تیار به یو. او موږ د هغه کسانو چې ځان ته مسلمانان وایي، مبارزین وایي، دغه خواهش کوو چې ورونو د الله دپاره مه کوئ، د خپل ځانونه مه شرموئ، د خپل هغه حقیقي جهاد، هغه حقیقي مبارزه چې شروع کړې ده د هغې مخکې خنډونه مه جوړوئ. که تاسې حقیقتا مجاهدین یاستئ، مسلمانان یاستئ، یو د بل شاته ودرېږئ، د نوم نه تیر سئ، د نور خپل شخصي خواهشاتو نه تیر سئ. او نور ورونو بعضې دلته موضوعات نور روان دي. تاسې وګورئ داعش په نوم باندې کوم کارونه چې کېږي، هغه داعش پسې تړل کېږي، اصلا داعش وجود نه لري. نن سبا کې اصلا داعش مرکز نه لري. او بیا یو بل کس په نوم باندې بل ورځي د خلکو موږ ته تلیفونونه راکول او ویډیوګانې خپرولې د عبدالله منان نیازي په نوم باندې. چېرته غرو ته بوځي او په غره کې کېنئ، یو څو کسان ترې نه تاو کړي او بیا ورته وایي چې دغه سړی ده، موږ خو داسې دي، په کوټه کې داسې کورونه جوړ دي. چا چې خپل بچان فدایي کړي، چا چې خپل بچان استشهادي ته بیولي او هغوی شهیدان شوي، چا چې خپله کورنۍ ټول د اسلام نه قربان کړي، هغه کله هم بلډینګونه نه جوړوي په دنیا کې، هغه کله هم د خلکو حق نه خوري، هغه کله هم داسې سوچ نشي کولی لکه څنګه چې دا خلک خبرې کوي. بیا دا خبرې کېږي چې دوی بل چا نه پیسې غواړي یا به څوک پیسې ورکوي. د پیسو باندې هېڅوک نه له ځانه بم تړلی شي، نه پیسو باندې څوک د چا صفتونه کولی شي. چا چې کول تاسې ولیدل چې هغوی نن د هلاکت باندې ناست دي. تاسې وکتل د ساکشویان چې نن ټول چغې وهي او ټول بیرته هغه خپل چا پسې چې صفت د چا کو د هغې په تکنځا کې اوس هغو پسې بد وایي. موږ الحمدلله د اسلام دپاره راوچت شوي یو. زه خپله خاصا د دغه لپاره د اواز اوچتوم او راوچت شم، که نه زه د میډیا ته نه راتلم. دا خلک وایي چې دا په یو نوم باندې بل نوم باندې موږ یادوي چې دوی راغلي دي او طالبانو کې ځان نه باسي. موږ طالبان نه یو، نه طالبانو کې ځان نه باسو، نه طالبان ته احتیاج لرو. ولې د اسلام د غږ اوچتوالي ته موږ احتیاج لرو، اسلامي جهاد ته احتیاج لرو، د اسلام او د حقیقت نوم ته احتیاج لرو. نو ورونو دغه کارونه مه کوئ. حقیقي مسلمانان، حقیقي مجاهدینو په مخ کې مه درېږئ. څوک چې د الله د رضا دپاره راوتلي وي، موږ د دې دپاره راووتو چې د اسلام د شعایرو او د اسلام د مساجدو او هغو ته لواطت خانې ویل کېدې، د اسلام شعایرو ته بد ویل کېده، د دغې لپاره موږ راوچت شولو. الحمدلله خلک باطل ټول ختم شول او حق به انشاءالله په هر وخت کې کامیاب وي. نو ورونو مه کوئ داسې. تاسې وینئ چې الحمدلله نن د کابل حکومت یا ادارات چې دوی ورته وایي، زه ورته حکومت اوس هم وایم ځکه چې زه طالب نه یم، ولې یو صلح حامیز سړی یم. صلح غواړم افغانستان کې، امن غواړم افغانستان کې، شرعي نظام غواړم افغانستان کې. د شریعت دپاره موږ هر قسم قرباني ته تیار یو چې په افغانستان کې شرعي نظام راشي. ورونو دغه خبر ته ډېر احتیاط وکړئ، په خپلو ورونو سره ودرېږئ او حقیقتا هم راوچت شئ. څوک چې مبارزین دي راسئ، د مجلس ته راسئ، مبارزه وکړئ، نور لایفونه وکړئ، مجلسونه جوړ کړئ. دا د یو څو کسانو دین نه ده، د یو څو کسانو افغانستان نه ده، د یو څو کسانو مبارزه نه ده.
موږ مجبوریت نه تاسو د طرف احتیاج کړیو تاسو شروع وکړئ ودرېږئ دغه مقام ته راځئ دا لایفونه تاسو وچلوئ موږ درپسې یو موږ به دعا درته کوو موږ به تاسو ملاتړ یو راځئ اوچت شئ او په دې باندې څوک خفه کېږئ مه او نه د دې نه دا تاسو بدې فایدې انجینر صاحب محترم ما سره 3 دانې سټوډیوګانې دي یو د تا سټوډیو ده یو مې خپل سټوډیو ده چې د یو کال مصرف پیسې مې ورکړي دي یو سټوډیو د قاری صاحب سعید ده لکه 2 سټوډیوګانې مونږ سره بیکار دي مونږ چیغې وهو چې یو څوک پیدا شي دا سټوډیوګانې ورکړو مونږ پې پیسې ورکړي $300 پورې مصرف هم پې کړی ده همداسې پروت د وخت پې باندې تېرېږي هېڅوک حاضر نه شو که یو څوک غواړي مبارزه وکړي لیپټاپ هم مونږ ورته اخلو د انټرنیټ مصارف هم ورکوو نو یو څوک چې دې ته هم حاضرېږي زه لیپټاپ په خپلو پیسو یو چا ته اخلم واس مې هم نه کېږي اخلم قسم خدای 2 لیپټاپه چې هر څوک لایق خپرونې کوي زه ورته اخلم او دغه سټوډیوګانې دواړه ورته حواله کوم واخلئ مهرباني وکئ وخت وټاکئ په مشوره باندې په اتحاد اتفاق باندې راځئ بسم الله الله اکبر ولې نه موږ خو در سره ولاړ یو تخریب خو مو نه کوو مرسته در سره کوو کومک در سره کوو تر شا مو ولاړ یو هېڅکله له شا ګزار نه کوو لیکن تاسو که هر چا لمسولی یاستئ دا ښه کار نه ده بد کار ده امید لرم چې خفه شوي ما نه خفه نه شئ راځئ اتحاد وکړو اتفاق وکړو یو د بل ماتول زما ماتول په حقیقت کې ستا خپل ځان ماتول دي د ما ملا ماتول دي تا خپل ملا ماتول دي سبا به دغه خلکو ته بیا تنها پاتې راځه چې ما او تا یو بل سره ودرېږو لکه څنګه چې درېدلي وو راځه د خلکو مخه ونیسو هغه څوک چې موږ تخریبوي هغه ته سره یو شو ته که راجګېږې مثال د ما پیج بندوې زه نه غواړم چې د تا باره کې څه ووایم دغه انرژي د دښمن په مقابل کې مصرف که د یو لامذهبي په مقابل کې مصرف که دغه انرژي په دې کې مه مصرف کوه چې ته اختلافات ما ته وایي چې تا ته خلکو پیسې درکړي او ته د عاطف مختار او د حزبیانو او د دې ملاتړ کوې ما د حزبیانو کم ملاتړ کړی زه دغه درته وایم چې په میډیا باندې مه کوئ د چا هغوی تر اوسه پورې د موږ مشرانو ته بد نه وایي مخکې چې هر څه شوي هغه څه شوي دي اوس وخت کې ما چېرته د هغوی په سوشل میډیا کې لایو خپرونو نه د موږ د مشرانو حتی خبرې هغه اشغال هغوی وایي ټول مشترکات ډېر مو سره شریک دي سر بیرغ د هغوی شین د موږ سپین د که تر هغو پورې په دې کې سراسر متفق و په مخ تللی سو نو خو مشران دغه خبره کوي نو موږ هم کوو په سر سترګو موږ چا سره اختلاف نه ساتو نن که موږ ته امر وشي چې د کابل مزدور ادارې پسې بد مه وایي نی ورپسې وایو ځکه مشران له موږ نه ښه پوهېږي وخت چې موږ تاسو خپله پالیسي هم نه لرئ د بل چا ته هم غوږ نه نیسئ زه چې لایق خپرونه کوم دا موضوع زه په خپل سر نه لیکم وروره زه خو لږ تاسو دې ته فکر وکړئ یو سړی چې زه په لایق خپرونه کې نه راخلم هغه د ما خواښه نه وي مشر ما ته وایي د موږ مشر د قاري صاحب د موږ د لایف سوشل میډیا مشر د ما ته وایي ام فکره خلک ما اخله تا ته 100 وارې تا ته په لایف کې نه دي ویلي خپل نه یې درته ویلي چې مه راځئ وخت چې هغه امر وکړي زه به اطاعت نه کوم ته نه نو دغه څنګ کې مو ملګری د دې نه هغه کو موضوع ته راځو انشاءالله د موږ او تاسو ترمنځ هېڅ اختلاف نشته ټول موږ او تاسو سره ورونه ما اورم جنرال صاحب زه به یو خبره دغه باره کې وکړم دا څو ورځې د میډیا کې خبر روانې دي زیاتره خلک دا وایي چې دغه حزبیان او دا څوک زه اول خپل ځان ورته وکړم ما پسې هم خبرې کوي زه په حزب کې مې وخت تېر کړی ما په اتحاد کې وخت تېر کړی تاسو وکړه استاد یاسر ما ته انعامونه راکړي هغه چې کله نن پر طالبان د سر تاج ده هغه هم دغه تنظیم کې وکړم دې خو دا معنا نه ده چې هغه جهاد خو دغه ملا صاحب محمد عمر مجاهد الله دې رحم حرکت انقلاب اسلامي کې انقلاب کې نو ودا چې زه په هر تنظیم کې د هر تنظیم کار درم جمعیت کې وخت تېر کړی پیسې کې وخت تېر کړی د اتحاد کې وخت تېر کړی درس مې ویل به انعام مې تاسو هم ناخښته د ما په ځان جو غوړی ولې نن چې هغه په خلا روان دي په روان کني روان هغه شاب څنګه حق وای دا معنا نه لري چې د دنیا دی پر روان یم نه مې په هغه وخت کې دنیا پروا نه اوس دنیا پروا لرو او نه د خلکو ته دا خبرو وخت ورکو او دا غوې پر غیر د خبرې کوي مهرباني وکړه مسعود په نوم باندې مسعود مایک خلاص کړه السلام علیکم وعلیکم السلام انجینیر صاحب جنرال صاحب سلام و خدا بر شما دیتان میگم انشالله دیگه ما تقریبا 15 روز است
اگر غلط نکنم که شهاب انتظار لیوال نکشم. صاحب که د مونږ غږ اوري شهاب لیوال صاحب د لایو خپرونې ته راشي چې ډېر ملګري پوښتنه کوي. شهاب لیوال صاحب الحمدلله رک روغ ده، بیخي سالم روغ رمټ د ماته مخکې ویل چې زه لایف راځم، بیا ما مشوره ورنه کړم مالمه راځه. ګوره لیوال صاحب د مونږ نه په علمیات او په هغه کې په قلم کې په هر شي کې مشر ښه پوه ده، لیکن بیا مې یوه پوښتنه کوي، الله دې کور ودان لري، په مشورې کې خیر وي. لیوال صاحب ته مې لایف لینک اچولی ده. لیوال صاحب محترم که د مونږ غږ اوري راشي. نن پرون لیوال صاحب لږ ذره خوږ شوی و، د بیان د ازادۍ پلویانو حمله پې باندې کړې وه، الحمدلله بچ سوی ده، لږ زخمی ده. انشاءالله مونږ سره لایف خپرونې کې راځي، تاسو سره به خبرې وکړي. مهرباني وکړه مسعود ورور. جنرال صاحب گفتم تقریبا ما 15 روز است که من اینجا منتظر هستم که وقت به ما برسه، خب نرسیده کیجه، زیاد مصروف می باشه. بسیار مهربانی، این وقت رسید ما کوشش میکنیم به همه چیز. مهربانی دیگه جنرال صاحب از خود بسیار زیاد تشکری میکنم. انشالله دلسردی نکن، انشالله این مبارزه تو به حق است. انشالله بسیار کسا میبینه و انشالله این پرطرفدارترین چینل است انشالله که میبینن کلگی از این مبارزه دست بردار نشی. انشالله در ایران سختی ها هست، نه در زندگی ما نمیشم. خو امروز ما را 2 ساعت به تعویق انداخت، دیگه چیزی نکرد. اما ساعتی که ما می آمدیم پیج و آیدی و این چیزای ما از بین رفت، دیگه پیدا کردیم، دیگه چیزی نمیتونه، این کار میتونه و به نقش خودش است. انشالله الله برای تجربه تفهمید. یعنی وقتی که رسول الله صلی الله علیه و زنده بود، کسایی بود که علیه رسول الله صلی الله علیه و پروپاگاند غلط میکرد، بهتان میکرد، توهین میکرد، دیگه کسایی بودن. دیگه انشالله مبارزه خودت بر حق است. انشالله دیرا سختی ها هست، دیگه انشالله الله کامیاب داشته باشه. دیگه شما را دیگه کسایی که انجینیر صاحب همراه شما می باشه، دیگه قاری صاحب هست. قاری صاحب بیادر مسعود جان، همی موضوع امروز ما که است که مزدورای CIA به زبان منطق نمیفهمند. امروز حمله ولایت چی سنم میلاد و سمنگان گفتی سمنگان، بله از این خو بوار بالا کو که دلای ما رو خوشحال ساخت. همی امارت اسلامی بسیار زیاد دلای ما رو خوشحال ساخت، به خاطر که این خبیثا نمیفهمه. باید از جواب همه قسم جواب برای زیاد داده شود. دیگه الله برای کسایی که میره میان حمله را کردن اجر بده انشاءالله. الله برای جنت فردوس نصیب کنه که خبیثا به این رقم نمیفهمند. فهمیدی جنرال صاحب؟ یکی دیگه جنرال صاحب امروز موضوعتان موضوع دیگه است. او چند روز پیشتر بود یا دینر یا پریروز بود که درباره یک انستیتوت مطالعات استراتژیک بود. ما گفتم یک دو روز گپ بسیار داشتم. خب حال موضوع شما دیگه چیز است. مسعود جان امرای ما باش، اگر با او ارتباط اگر سخن داشتی 1-2-3 میمان پرسان میکنیم، با سخن بزن میمان ما شو. صحیح است؟ جزاک الله خیر. الله اجر بده برات جنرال صاحب، زنده باشی. ما کتابان کو ژوندۍ صدقه بل رو کوهی بابا मैं एक दखलास कर रहा بابا تورای بابا وهای بابا مهربانی وکړه. سلام علیکم. وهای بابا मैं को दखलास को خبر خود کوون आवाज نه راځي. आवाज دې نه راځي. کوهی بابا او تختیده. فیاض خان اورور मैं दखलास. فیاض اورور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. مبین صاحب ته او انجینر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو عزت وکړه. فیاض خان نن په انګلیسي خبرې کوي که په پښتو یې کوي؟ نن به په پښتو کو ذکر عباس د پښتو دی نه. مهرباني وکړه. نن د CIA مزدورانو د منطق په ژبه نه پوهېږي. مهرباني وکړه. بالکل انشاءالله او تاسو د مزدورانو ته مخکې مخوتلې ده او انشاءالله دا د دوی یو مثال وګڼي. لکه څنګه چې موږ مخکې دوی ته ویلي چې انشاءالله تاسو
دوحې تړون ته مکمل ژمن اوسئ. دې کې د ټولو افغانانو خیر دی او که چېرې تاسو ژمن ونه اوسئ انشاءالله اسلامي امارت د دې قابلیت مخکې لرل او اوس هم لري چې تاسو سره د دې نه برعکس نور سخت عمل وکړي او انشاءالله د نور سخت عمل ته دې به منتظر اوسي. نو مونږ خو دو ته همدا وایو چې انشاءالله دا پاتې بندیان چې دي دا هم په خیر خوشحالۍ سره آزاد کړئ ځکه چې افغانان نور د جنگ نه ستړي شوي صلح غواړو مګر داسې صلح هم نه غواړو چې تاسو په موږ باندې هغه خپل دغه یو داسې پیدان تطبیق وایي چې هغې کې زموږ د اسلامي نظام او د هر څه ته د پای ټکی کېښودل کېږي. نو انشاءالله دا موږ نه منو او موږ تاکید کوو انشاءالله چې د سیاسي مزدوران به موږ نه چرې هم خلاص نه شي که دو چېرته د دوحې تړون ته ژمن ونه اوسي او که انشاءالله دوحې تړون ته ژمن واوسي نو دې کې به د ټولو افغانانو خیر وي انشاءالله. الله دې خوشحاله کړي احسان وروره کامیاب اوسئ. د نننۍ موضوع باندې خو که نور څه لرې وایه که نه دا وروره زرګوک د زرکوک له انشاءالله بس دا د مایک خلاص کې پاتې خبره دی دا وکړي. خیر خبرې مکمل کړي خبرې مکمل کوو. زما انشاءالله همدغه خبره وه چې لکه دا ما وکړه نور تاسو زرخوږ هدن آی تھنک نوم د دې زما نوم باز محمد خوږیاڼی زما نوم باز محمد خوږیاڼی دی. ښه ډېره مننه بس وروره انشاءالله بس تاسو جریان ورکړئ انشاءالله زه به خپل مایک بند کړم. الله دې جنتي کا مننه. السلام علیکم انجینر صاحب ته جنرال صاحب ته د سټوډیو ټولو ملګرو له فیض محمد له ټولو مې ګډه ګډه سلامونه او د ټولو لیدونکو اورېدونکو له سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام ورحمت الله مهرباني. دا نوم دې خپل لیکه کړي دا زرګوک ته چې لیکلی دا خو سم نوم دې لیکل فیسبوک دې ما نه دی جوال مې د بټ نه راخستی دی ما پسې دوې درې ایډې بندې کړلې او زه خپله د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو یم ما پسې دغه ایډي نه پرېږدي او دا مې دغه میلمه یوسف رور لکه چې مریض ده نیغ کښېنه سام د صاحب یوسف خان سم کښېنه ښه ده ځکه خبر نه ده یوسف خان او ښه خبر نه که نه روغتون کې هډوکې مډوکې کوم ځای د زیان لیدلی بیا څمله بیا به دې مونږ قطع کړو نیغ کښېنه سټوډیو ته چې راځئ سم کښېنئ ادب باندې کښېنئ ادبیاتو ته لږ احترام کوئ که نو رولدار خلک دي داسې نیشه پروت دی ته باید د کونې هډوکې یې مات دي هو لږ احتیاط کوئ سم راځئ سم په احترام باندې بالکل ښه وروره مهرباني مریض خیر او انجینر صاحب ما دا خبره کوله جنرال صاحب له ګډې ګډې سلامونه کوم تاسو سلام کوم الحمدلله موږ د سنګر خلک یو موږ د ډګر خلک یو موږ داسې خلک نه یو چې په داسې غلطو فکرو په داسې غلطو ذهنونو باندې موږ الولټه کي والله په بله جنرال صاحب له چې دا کمې خبرې کېږي دا څه کېږي دا د نوې چې ویزې دی د خوږیاڼو نه زه خبرې کوم زه ورغولې د خوږیاڼی یم جنرال صاحب دا سلام درته کوم انجینر صاحب دا تعالی ټولو له نو دا دې څوک نه وایي چې دا مؤمنان یې ویزې دي انشاءالله د مؤمنانو تر شا ډېر زمریان ولاړ دي ډېر شرسیندونکي ځوانان ولاړ دي د موږ نه ونه سره داسې ټول ولاړ یو انشاءالله دا دې نه وایي دوی چې د سپېش دا لار د 500 روپۍ له سوسیالو پسې لاړ دي بیا وره داسې خبرې کوي په 2 تاریخ دولتو ونه ګټله په دغه یو څو نفر یې نشي ګټلی انشاءالله دا خوب دی او بوله تیر کې دا هېڅکله نشي د وړلی دا میدان د موږ نه چې زه د خوږیاڼو نه ولاړ یم داسې به د هر د 4 ولایتونه ودرېږي انشاءالله الرحمن دا خاوره د موږ ده دا وطن د موږ دی دا دین د موږ دی دا اسلام د موږ دی یو جنرال صاحب راوتلی الحمدلله هېڅوک یې جواب نشي ویلی که د خوږیاڼو نه وي که د هر ځای نه وي هسې لګیا دي بې ځایه لګیا دي د غره سره ډغره ده پسونه دې ځانونه جوړ کړي دي وی غر لوړوم غر نشي لوړولی کشکې دو دا غر لوړولی شوی پسه دې راوله پسه دې دا غر ولوړوي دو ابا چیغې وکړلې چې زه په ګونډو یم دو ابا چیغې وایي چې زه مات یم داسې یو څو کسان رجګ شوي دي خپل ځان باندې ملنډې وایي انجینر صاحب یو سړی جنرال صاحب یو سړی د بل مر پسې ګرځي دا ظالمان خپل مر پسې ګرځي چې بیا بام لا وخېږي ویله نه پوهېدومه ورته یې څه کم دی انجام دی کمه دې لار ده ولا وایي نه پوهېدومه نه دا کار وشو خیر ده بخښنه غواړم د ځان نه دې سم سړي جوړ کړي په سمه لار دې وګرځېږي که خدای یو کافر یو امریکانی
یو امریکایي په خپل کفر باندې قهر کوي مسلمان ته په خپل دین په خپل الله په خپل نبی نه باور ای الله مو هلاک تباک سام کېنه الله دې خوشحال لره ورور الله دې کامیاب لره الله دې ډېر عمر درکړي وراره سام او کېنه انجینر جنرال صاحب دا سی ما جنرال صاحب ته دا فکر ونه کیو په ول په بل ځای و ویډیو ما وکتله ما موبایل لري کړو ما هر څه لري کړه په ول په بل چې بيخي دله تیار خلو ما زه پیدایي عملیات کوم زه پیدایي کوم زه پیدایي دوی هم دا غوښتل خو بس الحمدلله قاری صاحب د الله ژوندی لري مونږ خو چې وایو چې مشران د مونږ سترګې دي د مونږ د چا خبره لاره سیخی قاری صاحب ته ما نه وویلې په دې رقم ته غوسه وراته وایي زه به تا سره ګورم مال ولې قاري صاحب وایي زر ویډیو ډیلیټ که زر راشه مال په سر الله کسب ته چې څومره مرګري دي ما سره و چې څومره مرګري ما سره ویلې وی جنرال صاحب شکاس وکړلو ماتې ومنله په وله موبایلونه مات کړل ډېرو مات کړل لرې کړل زه خو ګیانه یم تاسو مخکې لیدلی وم یم د افغانستان اسلامي امارت عسکر یم زه عسکر یم زما عسکر یم زه فدایي یم نن پوهېږې د ما شپږ ایډیانې بند سو دوه مې پیجونه بند سو ولاکه مې حوصله الله سور کې دا انجینر صاحب مخامخ ده ما ته یې زر راشه وایي ته کوم پیج نه مال پیج نشته ویله راشه بس هلته همکار را سره که ډز لایف تیار شو الله پاک الله دې اجر یو طرف نه یو طرف نه یو طرف نه هغه کوي بیا دغه خلک راجګېږي انجینر صاحب دا ده و انجینر هغه ده و پلانکی ده و بستوله که مونږ تاسو دا فکر مه کوئ چې مونږ په خپلو کې دا لایف خپرونه کوو نو بیا مونږ به خامخا شخصي کې رابطې لرو نور بم سینې چې دا انجینر صاحب مخامخ د چېرته دوه ورځې پاس یو میسیج وکړو سلام علیکم بس خلا نور هېڅ نه دا ما ته معلوم ده نه زه درته و مبارزه مو یوه ده لار مو یوه ده مسیر مو یو ده یو له بل نه قربان یو والله د خولې مړۍ ورسره نیمه کړم همداسې په یقین لرم ما سره به یې نیمه کړي خو دته په بده سترګه مه ګورئ دا خوشحاله سئ چې یو ورور مونږ سره راځي دغلته یو 2 ساعته 3 ساعته خپل وخت نیسي تاسو ته یو څه خبر کوي نور پسې شا د مونږ مرسته امداد همکاري را سره کوي تخنیکي چارو کې په هر شي کې نور داسې دا تنها د ما کار نه ده دا ولاکه تنها د قاري سعید صاحب کار دا د 2 کسو 3 کسو د واس کار نه ده دا په زرګونو ملګري چې دا د مونږ لایف شیر کوي دا هر یو له مونږ سره همکار ده هر یو له مونږ سره مرسته کوي هر یو د مونږ لاستیوای کوي دغه د مونږ څپېړه د دښمن په مخ داسې مضبوطه لګېږي دې پسې 500 لاسه نور دي دا سوک چې وهورو راندې پوټین او د ټرمپ غاښونه تویږي دا خو ملګري دي مونږ سره الحمدلله ژوندي لري سنګر مجاهدینو غازیانو اتلانو مهرباني جنرال یو خبر عجیبه ته کوم دا 3 ورځې کېږي د قسم خبرې اورم زه لاړم واجب استانبول ته ورته کېناستم نو ما ورته ویل ما داسې یو غونډه جوړوم د افغانستان د صلح او په دې کې به یو 200 کسان برخه اخلي داسې وایي نو ده ما ته ویل چې تا پکې څه فایده ده ما ورته ویل ما دا فایده ده که چېرته د افغانانو صلح وسي او امن راسي او یو کس د ما په دې منډه باندې له قتل نه بېغمه سي او خلاص سي او قتل نه سي څومره غټه اجر ده داسې تعجب کې کېناست په دې زمانه کې هم داسې خلک شته دي ما ورته زه چېشته ضرورت لرم خو نه پیسو ضرورت لرم نه د نوم ضرورت لرم د هېڅ شي چې کوم وزیر صاحب ته ټلیفون کوم وایي موږ حاضر یو چې کوم چا ټلیفون چې راسئ دا غونډه جوړو وایي موږ حاضر یو درسره یو نو الحمدلله موږ د الله د رضا دپاره کارونه کوو د الله د رضا دپاره لګیا یو همدغه باره کې غواړم لږ وضاحت ورکړم انجینر صاحب سره د الله ښه وکړي انجینر صاحب لګیا د کوشش کوي تر څو د ترکیې حکومت په دې قانع کې قناعت ورکړي چې د افغانانو ترمنځ بین الافغاني غونډې ته لار هواره کړي تقریبا 80% دغه چارې په مخ تللي د ما د اندازې مطابق کېدی شي ډېر تللي د ما ته چې خپلې شخصي مصارف نه یعنې 200-300 کسانو ته ترکیې غوندې هیواد کې غونډه برابرو په شخصي مصارفو دا داسې کم مصرف نه ده خو چې یو سړی د الله د رضا دپاره کوي هغه هر څه نه تېرېږي نو ما ته انجینر صاحب ویل چې هېڅوک ما سره همکاري کومک ونه کړي زه په خپل مصارفو دا هر څه کوم نو چې یو څوک د افغانستان د صلح لپاره د اوربند لپاره چې تاسو یې چغې وهئ بین الافغاني مذاکراتو لپاره چې د موږ تاسو ټول امید او ارزو ده چې نور باید دغه جګړه ختمه شي یو افغان په خپلو مصارفو باندې دومره غټه قرباني ورکوي نو ته د خپل ځان سر ګریوان کې ورته کاته که چې تا څه کړي دي ته چې بل ته ګوته نیسې تا څه کړي دي یو سړی $1 لک $2 لک مصرفوي
د افغانانو د ښېګڼې لپاره د ښه راتلونکي لپاره او دا وایي چې د ما بچي باید په دغه افغانستان کې د آینده لپاره ژوند وکړي، د آینده لپاره تعلیم وکړي، دلته مکتب ووایي، دلته صحي مراکز جوړ شي، خپل بزنس له خپل هیواد ته ویسم. هغه د هیواد په مینه کې دومره هغې ته راجګېږي، بیا همداسې له ما نه څوک خبر دی، له قاري صاحب نه څوک خبر دی، بې خبره راجګ صحیح پلانکی جاسوس ده، عاطف مختار ده او دا د عاطف مختار بیخي مونږ وروره ګله لایف خپرونه د هغه خپل ده، د مونږ خپل ده وروره، مونږ سره مه تړئ، صحیح ده مبارزه کوو، هغه کوو، یو د بل لایفونو ته د مرستې لپاره تا ته هم درځو، تا ته خو چې در شو یا بلاک یا بل څوک در شي داسې کار څوک نه کوي. مننه، مهرباني وکړه. جنرال صاحب د ما دوه خبرې دي. اولین خبره مې دا ده چې څوک علماو او مجاهدینو پسې بدرد وایي چې د کفارو په مقابل کې توپک راوچت کړی دی او د کفارو په مقابل کې ولاړ دي، چې څوک هغوی پسې کنځل کوي بدرد وایي مطلقاً د څلورو امامانو په فتوا سره ښځه په طلاقه ده. دا دی یو. او دوهم جنرال صاحب که آینده دپاره کوم تنزل دی وړاندې کړو، زه په الله قسم ته خورم چې زه به فدایي کوم، زه به ډایرکټ فدایي کوم. مړ مې کوي، نور به انشاءالله زه د تاسو په ارمانونو لوبې نه کوم. اتا مور د ما مور ده، اتا خور د ما خور ده، ته د ما زړه یې زړه، چې زړه مې یې ځان مې چې ته مړ کېږې خدای دې بېګاله ما مړ کړي، چې ته مرې الله دې ما مخکې مړ کړي. موږ خپل امیر المؤمنین الله تعالی دې د محشر په ورځ موږ د امیر المؤمنین ملا عمر او شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور امیر المؤمنین شیخ الحدیث په طلاق باندې موږ د الله دې کې راځي کېدو د الله دې شلونګا سره راځي چې جاته مو سره پته ولګي. یو خبره درته کوم دغه خپل د 3 کالو مبارزې اجر او ثواب د مجاهد د یوې شپې پیرې سره په بالله که برابر وبولم. د سنګر مجاهدینو واورئ، ستاسو د پښو خاورې او قدمونه د ښکلولو دي، د تاسو پښې د تاسو چپلکې او بوټ د ښکلولو دي. مجاهده د 1 ساعت پیره دی په بالله که د ټول عمر له عبادت سره برابر کم. ته دومره لوړ مقام لرې مجاهده، ته دومره لویه هستی د نړۍ مسلمانان په تا باندې افتخار کوي. مجاهده ته دومره لویه هستی چې د ټول نړۍ مسلمانانو ارمانونه او ارزوګانې تا پورې تړلي دي. د تا لږه غلطي به ډېر زیان ورکوي مسلمانانو ته. زیرک اوسه، بیدار اوسه، لکه نن دی چې دښمن نه څنګه خراب جیګ که، همدقسې ګړندی اوسه، همداسې د مظلومانو په ارمانونو پوره خیجه او د هغوی غچ اخله، د هغوی انتقام اخله. موږ د تاسو د پښو خاورو سره په بالله که ځان برابرو. د سنګر مجاهده واوره، د تا دومره لوړ عظمت او دومره لوړ ایمان ده، دومره ته په الله باندې ګرانې چې دغه مونږ د فیسبوک مبارزه او سوشل میډیا او دا له 1 ساعت اجر او ثواب سره چې الله پاک د تا برابر کړي، زه جنتي یم. 1 ساعت سره ګوره، ته 40 ساعته د الله تعالی د دین د حفاظت لپاره راوتلی، ټوپک د په لاس کې ده، ژوند د په خطر کې ده، لوږې او تندې تیرې 40 ساعته د په عبادت کې دي. د ټولې نړۍ شیخان او عابدان چې را یو ځای سي او عبادتو کې دي، تا د 1 ساعت پیرې ثواب ته ثواب نه رسېږي. د مکې او د مدینې شیوخ که راجګ سي شپه او ورځ دا شیخان عبادتونه وکړي، سر په سجدو باندې مات کې د تا ثواب او اجر ته نسي رسېدلی. تا نه قربان شم. زه لاړم جنرال صاحب، انجینر صاحب، ټول سلامونه، دعاګانې حفاظت وکړه الله تعالی دې موږ سره ونه. دعاګانې کې مو یاد ستړی ژوند ټوله مهرباني وکړه مایک د خلاص کړه. ستړی ژوند په دې ماشومتوب کې سلامونه او نیکې هیلې وستر جنرال صاحب او انجینر صاحب ته ټولو د لایف کډنوالو ته موږ خو د خاص خبر نه لرو، بس موږ داسې سلامونه درته وړاندې کوو. بس دغه ټول ملګري سلامونه. وعلیکم سلام. ستړی ژوند الله مو ژوندي لره. ټولو ته مو سلامونه وایي، احترامات وایي. مسافر یې لکه چې الله مو خپل وطن جوړ کړي چې په خیر سره. د نننۍ غازیانو اتلانو ته څه پیغام لرئ چې د امریکایي جاسوسانو مازغه زی ته راوسته او دومره څوک یې پرېښي نه دي د فدایانو؟ تم سړی حیران سي هلکه، یو 2 کسه خو به دې پکې ژوندي پرېښي وو. دا فاتحه خو یې اخیستې وه، د هغوی د فاتحې اخیستل هم څوک نه دي پاتې. سلامونه جنرال صاحب، مبارک. دوی د پاتېدو لیاقت نه لري جنرال صاحب، انشاءالله تعالی. نه یقین دې اوسه، یو 2 کسه خو یې چې پرېښي وای څه هغه ګورن سبا یې 3مه ده چې سبا دغه 3مې 2 ته خلک ورغه. مونږ چاته اوس 2 ته ورسو له طرف په 200 کسان ټول داسې کړي دي چې
خاورې ولوټې سپریاک جاسوسان یې ټول سره یو ځای کړي دي. السلام علیکم. زه خپله خو شخصي دغه په ترکیې کې جنرال صاحب ولي الحمدلله مجاهدین یو، الحمدلله چې مجاهدین یو، په دې باندې ویاړو چې موږ مجاهدین یو الحمدلله. خو اوس په دا فعلان شرایطو کې داسې سرګیر پاتې که نه خو موږ الحمدلله مجاهدین یو. الله مو راوله، الله مو خپل روښانه په شریعت روښانه وطن ته مو الله په خیر راوله چې راسئ افغانستان کې تورې پګړۍ سپین پاجونه او سپین بیرغونه خوند خو بالته خلاص غیږي دا نه شټاپ د لاشي او امریکایي او ډرون او دا خبرې نه ګل ګلزار وطن له خیره سره راشئ. جنرال صاحب مبارک په هغه وینو د شهداو د مقسمې چې یوه قطره وینه ولرو بیا باندې دو کفارو او د غلامانو په مقابل کې به داسې د لرګي سره بلا ولاړې حتی که ټوپک وي لا نه. ډیره زیاته مننه، قربان مو شم. بس اردوغان اکا باندې مې سلامونه وایه وروره، اردوغان اکا باندې مې سلامونه وایه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مارشال صاحب محترم تاته، انجینر صاحب تاته سلامونه ډالۍ کوم. خدای وکړي چې جوړ او روغ او خوشحاله اوسئ. زموږ د اسلامي اماراتو بلبل مارشال صاحب امرالی الله یفتح الله اجرات ژوندی ولره. جوړ او روغ او خوشحاله اوسئ. باور دې راځي انجینر صاحب پرون نه بل ورځ ماته مارشال صاحب یو لږ خبرې وکړله، یعنی د هغه ورځې نه پر ما باندې نن اختر ده. ډېر مې رویه هوس وله، ډېر خوشحاله یم چې داسې اسلامي امارات داسې مجاهدین لري چې د خپل د سپینه بیرغ او خپل د لارې نه هېڅکله ښکته نه راځي. زه فخر کوم چې زه د طالبانو د پښو خاورې یم. زه فخر کوم چې نن په افغانستان کې داسې مجاهدین لرو چې نه تنها اشغالګر بلکې د اشغالګرو مزدورانو ته بیا په همدغسې پوستوکو باندې دوی ته جزا ورکوي. داسې استشهادیان لرو چې نن پر دوی باندې استشهادي کوي. زه هغه غازیانو ته سلامونه اچوم، زه د دوی د مور د پښو مچوم، زه د هغه د پلار ته سلامونه اچوم. قربان مو شم په داسې بچیان، په داسې غازیان چې تاسې دنیا ته وښوله چې تاسې د افغانستان بچیان یاستئ. انشاءالله چې زموږ زندانیان به خلاص شي، افغانستان کې به اسلامي امارات راشي. موږ غیر له اسلامي اماراتو نه هیڅ شی نه غواړو. د چا بیرغ ته به سر ټیټ نه کړو، د چا سرود ته به سر ټیټ نه کړو غیر د اسلامي امارات بیرغ ته. موږ د سپینه بیرغ غواړو. دنیا به واوري چې طالبان سپینه بیرغ غواړي، بل شی نه غواړو. مړه خلکو څوک چې د دغه ادارې کابل په څنګ کې ناست دي، موږ یوازې سپینه بیرغ غواړو. که 100 نفره نور مړه شي موږ وایو چې الله اکبر تکبیر پر داسې باندې وایو. که زما دا ټول فامیل هم پکې مړ شي ته وایم چې الحمدلله دوی هم مردار شوله. خو تر هغه وخت پورې چې قانون د شریعت د اسلام سپینه بیرغ اسلامي امارات په افغانستان کې راشي موږ بل ارمان نه لرو. موږ د دغه ارمان لپاره تر هغه وخت پورې مبارزه کوو چې موږ دغه سپینه بیرغ پورته کړو. موږ نه چا د چا پالیسي کوو، نه د چا مزدور یو، نه د چا سره غلامي منلې دي نه یې منو. نو انشاءالله موږ به خپله سپینه بیرغ لپاره مبارزه کوو تر هغه وخت پورې چې جهان به موږ ته تسلیم شي. دغه ظالمان چې 18 کاله د اشغالګرو په څنګ کې ډوډۍ یې خوړلې دي، ډالرونه یې ځان ته اخیستي دي، دغه دوی به ماته ومني، اسلامي امارات غېږ ته به راشي، بله لاره نشته. موږ هیڅ چا سره معامله نه کوو، معاملهګر نه یاستو. موږ د سپینه بیرغ خاص د الله لپاره مبارزه کوو تر هغه وخت پورې چې زموږ سپینه بیرغ پورته نیسي. زه دا په خدای د قسم څخه د خپله بچیانو ته مو وویله چې بچیانو که زه مړ شولم کور مې خراب څه ارامي یاستئ چې تاسې دغه سپینه بیرغ لپاره مبارزه نه کوئ. موږ داسې به خپل ځان ورته قرباني ورکوو چې تر هغه وخت پورې چې سپینه بیرغ په افغانستان کې ورپېږي. که موږ ونشو کولی موږ بې غیرته یاستو، خو زموږ بچیان به دغه سپینه بیرغ پورته کړي. خو موږ خپل سرونه پر دغه بیرغ باندې قربانوو. که چا یې مني که نه مني، یا په زوره یې در باندې منو یا به تا مرداره کوو، دا سپینه بیرغ پورته کوو. اسلامي امارات داسې امارات ده چې نجیب ګاو یې مردار کړی دي، د کمونستانو مشر مردار کړی دي، د مجاهدینو چې نن په کابل د ادارې کې ناسته ده د برهان الدین رباني په نامه باندې د دوی رهبر یې مردار کړی دي. اسلامي امارات چا ته سر نه ټیټوي. موږ خاص د الله لپاره مبارزه کوو، خاص د سپینه بیرغ، خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلفای راشدین لارې لپاره مبارزه کوو. موږ معاملهګر نه یاستو. دا دنیا به واوري چې موږ به ټوټې ټوټې کې خو موږ به چا سره معاملې نه کوو. موږ سرونه به پرې کړي، موږ سرونه به
ورته واچوئ خو موږ به چا سره معامله نه کوو. موږ د اسلامي امارات خادمان یاستو. موږ خاص د الله لپاره د دغه 18 کاله قربانۍ چې امریکایانو اشغالګر ما خاورې ته راغلي هر رقم بمبونه واچول پر موږ باندې، موږ دغه تعامل وکړل تر هغه وخت پورې چې نن دا زموږ سپینه بیرغ پورته شي. اوس چې موږ اشغالګرانو ته دغه امریکایانو ته ماتې ورکړې دي، څو دانې لوچکان راځي د سپینه بیرغ په مقابل کې مبارزه کوي. ای سکشویانو، ای د اروپا سکشویانو چې تشې ته بازارونه مې د کابل نه مې درته ډالرې لیږي، دا مې باور سات. زه دا شیرزاد ته وایم، دا نور سپیانو ته وایم. هغه دا آریان صاحب سکشویان مه وایه، دا خلک خفه کېږي، داسې مه کوه که نه. سکشوی د سکشوی بلا پر دوی باندې وخوري. دوی خو د سکشوی نه بې غیرته ده. دوی داسې خلک دي چې د خپله د دین سره معامله نه د دوی ډېر دوی ته مونږ نه وایو، مونږ نوم ورته انتخاب کړی. ته اوس هم زړې بابولالې وایي سکشوی. هغه د دوی نوم بل څه شی ده، نرسري هم جاسوسان، نرسري هم. آریان صاحب سبا ته یو صحیح هغه راوړله خیره دا پښتو شعر به سبا ته جوړی خیره. نه هغه چې کله مشاعره وه بیا به شعر وایي. ګوره دا هر وخت ریډي اوس به بیا ګړز ورکړی شعر ته. انشاءالله ډاکټر انجینر صاحب زه یو خپل شعر د امیر المؤمنین ملا محمد مار مجاهد رحمت الله علیه لپاره جوړوم، بیا هغه تاسو ته ډالۍ جوړ که ښه داسې سام برابر یې جوړ که داسې نه یې چې ګاډ واډ جوړ کړې سام په جذبه کې به بیا ووایه. سنگر افغان وروره مایک د خلاص که سنگر افغان سلام علیکم. وعلیکم السلام. مبین صاحب تا ته او انجینیر صاحب ته سلامونه وړاندې کوو. وعلیکم سلام. جنرال صاحب ډیر کوشش مو وکړی چې لایب ته راسم، خو هېڅ رقم نه شوم راتلی. په دې باندې ویاړم چې زه نن لایب ته راغلی یم. مننه، الله مو عزت وکړه، قدردان شئ، مهرباني وکړه. نن مو د CIA جاسوسان ډیر زیات مردار کړي او مونږ ګیله په دې لرو چې 2-3 کسان باید ژوندي پرېښي وای چې نن هغه فاتحه امریکایان ورته اخیستې. اوس چا ته ورسو وروره بیخي ژوندی څوک پاتې نه کنې. نن مونږ زړه اوس دعا ته ورسو او دعا مو همداسې کوله چې الله پاک دې تاسو په مار کې برکت واچوي. اوس چا ته ووایه هېڅ څوک یې ژوندي نه دي پکې پرېښي یاره. مبین صاحب د دې دپاره دغه رقم کار په کار و لکه څنګه چې یې نن کړی و. نن خو 300 څو وه. یاره زه خو وایم چې هره ورځ دا رقم کار کېږي، موږ په دې ویاړو. هغه یې وویلې وایي ډېر کسان پکې ورک دي، مال هغه مریخ کې ګورئ، مریخ کې هغه به مریخ ته ختلي. هلک چالاکه دي، دوی خو ډېر ورزش کړی، ټریننګ هغه چاودنې سره ډایرکټ مریخ ته تللي دي. تقریبا 100 کسه ورک دي. مال تاسو د طالبانو ګړچ نه ولیدلی، خلکو په تریلیونونو ډالر مصرفوي، مریخ ته 2 کسه لیږي. طالبان په یوه موټر بم 100 کسه لیږي، هغه هم ټول سپیشل فورس افغانان به ووایي. ډېر خوند یې په کړی و مبین صاحب، ډېر ښه کار یې کړی و. زه خو وایم چې او چاودنه په هغه کې سوې ده، دا څه ورته وایي، اره دا نوم یې د ما له یاده وځي هر ساعت. سمنګان چاودنه سمنګان کې سوې ده، مړي جلال آباد کې را پرېوتلي دي. نن مازدیګر وایي 3 کسه دلته راولوېدل. ما داسې خطرناکه چاودنه وه. دغه رقم ګزارونه پکار دي مبین صاحب چې دغه رقم چې لږ قوي ګزار یې کړی وای، دا یې ډایرکټ د اروپا ته لېږلی وای. د دې که نور څه نه وی، هلته خو به سوسیال ورته حواله سوي و، ډسیبلۍ کیس به یې ورکړی، بېغامه به یې خپلې تنخواوې اخیستلې. خو دا وایي کېدی شي چې له اروپا هم تیر کړي. بده چاودنه یې کړې وه، ډېر مړي وای جلال آباد ته و کوی صافي و بامیانو کې مړي پراته و. دا څه مریخ ته تللي دي بیخي داسې. دوی ته لږ 140 کسه په لاس ورغلي مړي وای، دا 40 مړي دي. مالا چې ورک دي هغه جلال آباد ته و خوست او پکتیا کې ګورئ. چې دغه رقم ګزارونه نه وي مبین صاحب، دا د سړي زامن نه جوړېږي. بلکل سخت خوند یې کړی د منې چې نن مو تودې کړي تروې پخ کړي، دومره خوند یې وکړه لکه روش څه خورې. ای جان یاره خو ډېر ښه خوند یې په کړی و مبین صاحب. نن یې د ګرده کال کساتې نیوک شو. ښه مننه، الله پاک مو عزت وکړه. سنګري صاحب الله دې وکړي چې ارمان دې پوره شوی، قربان دې شمه. صحیح شو به دا د خبرې مو سره وکړې، زه هم خوشحاله سوم تم خوشحاله شو. صحیح ده و قربان سم قربان. خیر ډیره زیاته مننه. ښه سرتیری وروره سکشویان تباه دي. دا نمبر د چا ده؟ سکشوی سلام علیکم.
علیکم السلام. جوړ تازه مبین خان تا انجینر صاحب ته همداسې د شو ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. بعد له سلام یاره زه خو هر وخت کوشش کوم چې تاسو سره یو ځای شم، خو هر وخت کې مو خدای مجاهدینو خو داسې حساب یې کله ام بي نه یي، کله ورو د مخابرې کالتوس نه یي، کله یو شی نه یي، ګډوډ حال هم د خدای د خیر کې. خو مخابره کې لکه چې کالتوس اچوي او کلشینکوف کې د مخابرې مرمۍ اچوي یعنې خبره دا د کوچانو په اصطلاح هغو ته هم کالتوس وایو. صحیح ده. نن وایي هغه کې چاودنه سوې ده، ظالم خوند یې پرې کړی او طالبانو همداسې ښه په نره مسؤلیت منلی ده. مال دا قوي درازو سي وډارې کې مسؤلیت ډېر خوند کوي. ګوره او څه کسان ورک دي، دوی وایي 40 مړه دي او په دې قرارګاه کې تر 500 زیاتو، بیا پاسته دوی ویل چې نه 1.5 مړه دي، بیا هغه 1.5 کې دا 110 مړي څه په جلال آباد کې پراته وو، څه په خوست کې وو، څه په هغه کې. دا خو ډېره قوي چاودنه وه. هغه نور چې ورک دي هغه مریخ ته تللي او یا به سبا مازدیګر خواته مځکې ته رارسېږي، نو هغه یې بیخي ډېر اوچت کړي دي. یقین وکړه مبین صاحب مازدیګر داسې وړ کې راسره و، د چاودنې خبر راغی، بیا به ټول ته دغه چا چې زه خبر کړم هغوی ټول راسره وو. ولا 2-3 ته خو مې د مخابرو بیټرۍ اخیستې، چا باندې میوه وخوړه، چا باندې څه شی. نو زیات مالټو سیزان ده، لکه چې مالټو سیزان خو به نه وي. ننګرهار بټکوټ کې خامخا مالټو سیزن خو شته. الله نو بس مالټې په خدای دا زیری ما در باندې کړی وی، لږ مالټې در باندې خوړلی وی. نه مبین صاحب په خدای دې ځان هم در باندې قربان کړي وی. ورځ مخکې دومره دې خفه کړي وی او یو هغه مه خفه کېږې که نه اوس تاسو هره ورځ مونږ ته وایي، هغه خو ما ګپ لګوه، دا باسې ګپ. خو یوه خبره وه تا چې ویډیو کله نشر سو هغه د خبیث سکشو له لاسه نشر سو، هغه پکتیاوال د کشه هیڅ هم دومره پښتون پیدا نه شو په سعودي کې چې دغه خولۍ کې ورور دلته خو راځي خولۍ نه کچکول کله به راځي. موږ خو وینې په جوش راغلی قسم په الله ده خدای پاک. هغه څه لیونی سپی ده چې تاسو هغه ته د هغه زور له دې عسکرو نه باسئ، پوه چې هغه چې غلطه خبره کوه 2 عسکر وزنئ ثواب یې هغه پسې لیکئ. یعنی دغه د ویډیو چې کله وکتله دا موږ مورال مه کمزوری کوو، هېڅ کله هم داسې قربان دې سم. نه داسې ګپ ما لې پرېږده، سکشویان لږ ورک دي چې را پیدا سي، سړو کې ننوتلي ټول را پیدا سو. چا یې نر افغان ده مبین، چا یې باتور افغان ده، چا یې اوس یې لا نر افغان سو. ما یې ودرېږئ زه به تاسو ته دا نر او ښځه در وښیم، تاسو ما لږ پرېږدئ. یعنې یقین وکړه د لایف کې د اوس وینم دا ملګري وینم دا مبارزین ورونه وینم، ولاسې دا برېتونه مې ګورم مخ پورته تاو کړه، اوس بیا مې تاو کړه د پایرې ټیم د ولاسې مخ پورته برې تاوه د نر بچانو برې تاوئ. مونږ په تاسو باندې زمري یو، پوه سې مونږ څه شي یو مسلمانه. مبین خان میډیا د تاسو سنګر د مونږ خپله په مخ دی باندې چاته ټیټه مه وایې. ما ته نه منو. ګوره زه درته یو شعر ووایم انشاءالله العزیز، په مونږ به د خاورو انبارونه اوړي، بیا به مو خوله خاموشه کېږي. وایي جوګه نه د بزدل ځوان چې د چا یار شي، یار هغه ده چې په سخته کې په کار شي. جوګه نه د بزدل ځوان چې د چا یار شي، یار هغه ده چې په سخته کې په کار شي. چې لوړ سر د ازادۍ ګرځوی نه شي، داسې سر دې له تنو ځینې ګزار شي. او چې مینه د وطن وي هیره کړې مین نه ده که د مینې ټول گفتار شي. دا چې ورکه دنیا کې هنګامه و، نن مې هغه یار دنیا کې بیا اظهار شو. قطر دفتر والا دا چې ورکه دنیا کې هنګامه و، نن مې هغه یار دنیا کې بیا اظهار شو. د سنگر غازیان چې هر ورځ به چاپې وي، نه په کور کې چا پرېښوده، نه جومات کې او نه په غره کې، نن له لنچر سره په سرکونو باندې ګرځي. نر څوک ده چې په پاخه سرکو ګرځي، نر څوک ده چې د افغانستان په دښت او بیابان او په ښارو کې وګرځي، نر څوک ده چې د موږ له شریکانو نه په خپلو بیسو کې په قراره کښېني. او سړیتوب یې له تندي نه معلومیږي، په غلیمې ټنډه پریوځي په قار شي. د افغان د افغانیت دا علامه د یرغلګرو تاغزي وګرځي او خار شي. او نر یې مه بوله د ښځو په جم ښه دی چې ملګری څوک کافر سره په لار شي. او د بادرنګ په څیر به سر قلم قلم کړو، د بادرنګ په څیر به سر قلم قلم کړو، چې غماز مو څوک د ښکلي کابل جان شي. او یو بل شعر د هغه اوس مې ذهن ته نه راځي، هغه هم بیا درته وایم انشاءالله. نو په وروستیو کې دا خبر درته کوم ښه سکشویان دې واوري، داخلي غلامان دې واوري،
د موږ وینه اوس په جوش راغله. موږ جهاد او مبارزه له دې نه وروسته شروع کېږي. هغه ول خاصې ټوکې وې، خبره ور شروع کېږي. تاسو خپله مبارزه کوئ، موږ د سنګر نه مبارزه کوو په عملي ډګر کې، او په همدارنګه نور مشران دي، خدای د هغوی هم کامیاب کړي، برای د خدای ورکړي. نو انشاءالله موږ وینې په جوش اوس راغلي، مشکل نشته. که خپل ډاډه کار کوئ. بالکل. الله پاک مو عزت وکړه. ژوند درته غواړو، قربان مشم. سرتیري ته به نوبت ورکړو، سکشویان تبا دي، تا به قطع کړم. الله مو ژوندي لره، دعاګانې کې مو یاد ساتئ. ستاسو د یو ساعت پیره موږ د خپل ټول عمر له عبادت سره نشو برابرولی. الله مو ژوندي لره، د مجاهدینو مینه محبت چې له موږ سره وي، انشاءالله العزیز موږ به د همدغه غازیانو او اتلانو په صف کې راجګېږو، لوړ سرونه به جنت ته ځو انشاءالله. شهیدانو یو کس د دې شهیدانو چې زموږ شفاعت وکړي انشاءالله جنت مو ځای ده. سرتیره مهرباني وکړه. سلام علیکم. وعلیکم السلام. مبین لالا ستړی مه شې، جوړې په خیر یې؟ دقسې اوس خوند وکړه چې عسکر هم موږ ته اوس لالا وایي. مهرباني وکړه، جوړې تکړه کراري ده. یا زه خو قیمت ښه یې سام په خپله ژبه غږېږه. یا یا ما یا دې پرېږده لکه چې طالبانو لیزر د نه ژبه ورکه کړله. هی هی نن خو م راته پاک واشنګټن ساعتونې ګډوډ کړي دي، نو یو زړه راځي. زړه درځي خو وزاړه. شړنګا بابا مهرباني وکړه. شړنګا السلام علیکم. وعلیکم سلام. جوړ یاستئ؟ په خیر یاستئ؟ خوشحاله یاستئ؟ الحمدلله. مهرباني وکړه. اول تاسو ته، بیا د لایو ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني ورور. سوال ته درځم. موضوع د کابل د مزدور ادارې د سیاسي جاسوسان په منطق په ژبه نه پوهېږي. نن د موږ اتلانو او غازیانو داسې ګزار ورکړه چې د همیش لپاره به یاد ساتي. د هغوی د ستایلو لپاره مو لایق خپرونه جوړه کړې. مهرباني وکړه. بس د کابل ادارې لوړپوړي چارواکي سرتېري هېڅوک هم په سمه سره نه پوهېږي، ځکه چې د هغه فرمان ورته صادر شو، د عفو فرمان. د عفو فرمان نه چې استفاده نه کړه پورته، نو زموږ استفادیان ژوندي دي انشاءالله. زور به دوی هغه ته راولو خبرو ته، او په سمه سره دوی هېڅکله هم نه پوهېږي. دا رقم استفادیان ژوندي دي انشاءالله، چې د افغانستان سپین بیرغ به انشاءالله خپلو وینو. ښه. غږ د خاموشه شو. شړنګا بابا. ډاکټر صاحب سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډاکټر راغی ته ورګه دلته مهمه خبره ده. انجینیر صاحب ډاکټر راغی لفت. سلامونه مې ومنئ. مایک د بانک افغان مبارز ورو ډاکټر راغی. ډاکټر ډیر در باندې ګران دی. وعلیکم سلام. مهرباني وکړه. زه خو اول سلام وایم، دوم زه اعتراض لرم په دغه ستانیزۍ باندې. دی بله ورځ د دې قلمدین لایف ته تللي وو، هلته انجینیر صاحب حکمتیار ته دی او ابوبکر بغدادي ښکنځلې کولې. دا کوم لاره ده؟ زه سانګزای صاحب ته د مایک خلاص نه کې. ډاکټر صاحب محترم، نن په دې خاطر باندې چې موږ یووالي او ورورګلوۍ ته کار کوو، ثبوتونه ما سره شته. د ما پیجونه همدغه خلکو بند که. نن ما ته وایي چې ته د ډاکټر عاطف مختار جاسوس یې، هغه تا ته پیسې درکوي. زه د امریکا جاسوسي نه کوم، بیا د ډاکټر عاطف مختار جاسوسي به څه وکړم؟ همداسې عاز القیاس خبره کوم. همداسې ګوره ډاکټر صاحب، بیا خبرو ته وخت در کومه. نن مو موضوع بله ده، خو په دغه باندې صرف یوه ګیله مونږ وکړه. همداسې له انجینر صاحب او پلان او بستان هغه ټول هر څه شته. زه بیا هم ورته وایم چې ګورئ، که چېرته ما د پالیسۍ خلاف کار کړی وي، ډاکټر عاطف مختار د ما خوښه نه ده چې زه لایف کې راوانخلم، نه دا د ما خوښه ده چې وایخلم. زه خپل اختیار مې دغومره ده چې زه سټډیو کنټرولوم. تاسو ګورئ چې قاري سعید صاحب راځي، زه د هغه په مخ کې خبرې نه کوم. دا د ما یو احترام ده چې هغه ته یې لرم، د ما امر ده. وخت چې هغه نه وي، بیا لایف خپرونه زه کوم.
زه به څو میسیجونه تاسو ته دا وښیم چې ما ته قاري صاحب بار بار ویلي چې ډاکټر صاحب راواخله، در حال کې چې هغه په لایف کې نه وي مونږ ته هدایت کوي چې دا راواخله، انجینر صاحب راواخله، پلانکی دا مهمه کسان مخالفین توصیه دا چې هغه راواخله، مخالفینو راته وایي دا کس راواخله. زه من حیث یو عسکر دا د ما مجبوري ده، دا د ما دینی واجبه ده چې زه امر ومنم. زه داسې په خپل سر لکه چا غوندې نسم راتللی چې نوم د اسلام پاله مبارز یې ورپورې او نور په ځان خبر نه وي چې زه څه وایم. د ما مخکیني لایفونه له اوسني سره مقایسه کوي، مخکې ما څه کوم اوس څه کوم. والله چې مخکې به چا ما ته کنځا وکړي 20 دانې به مې ورخوسې کولې. نن خلک ما ته خور او مور یادوي، زه هېڅ نه ورته یم. دا د مشرانو شفقت ده، د دوی لارښوونه ده، د دوی ترحم ده چې په موږ باندې کړی. مشرانو نه د ما هدف قاري صاحب ده، په سوشل میډیا کې د ما مشر هغه ده. زه کوم نظامي قمندان نه یم چې ما ته نظامي خلک مثال امر وکړي، هغه راته هدایت کوي. عاطف مختار خدای دې وکړي، حاتم مختار حزبی ده، جمعیتی ده، طالب ده، هر څوک چې ده راځي په سر د لایف کې د اسلامي امارت قدردانه مشر، قدردانه بیرغ، اسلامي امارت غازیان اتلان په خپلو دې مبارکو الفاظو ستایي درته. نور عاطف مختار څه وکړي، انجینر شاه محمد څه وکړي؟ موږ ورته وایو چې د طالب سینه پراخه ده، د طالب پالیسي پراخه ده، طالب یو نړیوال څیره ګرځېدلې ده. ته دومره بدنیتي مه کوه چې د تا غېږې ته څوک راځي او ته ورته ما د ما پیجونه یې بند کړه. ډاکټر صاحب صراحتا یې دلته لیکلي چې عاطف مختار د موبین په اشارو باندې د ما پیجونه بند کړه. قسم په خدای که مې یا ډاکټر صاحب تا ته ویلي، خو مخامخ دغه د ناست دی، تا ته ما ویلي دي چې چا پیج بند کړه، د چا آی ډي بند کړه. او خپله شخصا زه په خپله هیڅ چا باندې ریپورټ نه کوم. دغلته مې که څوک مخامخ مقابله کولی سي، دلایل ویلی سي، څه خبره کوی سي، مهرباني دې وکړي. نور ریپورټ نه کوم. پات شه آریان صاحب هغه نه وروسته موږ په شخصي کې ورته ویلي دي انشاءالله بیا به داسې نه کېږي. آریان صاحب د موږ د پالیسۍ مطابق چلیږي، د موږ مشوره به مني، د موږ د مشر قاري صاحب امر به مني، خامخا اطاعت به کوي. ګیله مه ترې کوه، مخکې چې هر څه شوي دي هغه به شوي. موږ او تاسو ورونه یو، موږ او تاسو اسلام پال مبارزین یو، له یو دین نه، له یو وطن نه، له یو کتاب نه دفاع کوو. دا د تام فریضه ده ډاکټر صاحب، د ما هم د آریان هم د آریان صاحب هم چا غلط پوه کړی، چا به غلط ذهنیت ورکړی، نه به خبر د امارت له پالیسۍ نه. امارت اسلامي د حزب په باره کې هیڅ کله داسې پالیسي نه لري چې د حزب اسلامي ورونه له ځان نه لرې کړي، ځان ته نږدې کوي هر څو. نو که ته ګیلام لرې ډاکټر صاحب ګیله مه کوه. آریان صاحب د تا کشر رور ده، زه د کشر رور یم، همداسې ټول مونږ تاسو سره ورونه یو. مننه مهرباني وکړه د موضوع باره. اجازه راکړئ دا نه وایم، خو دا زما هیله دا ده چې دا شی د تکرار نسي. نه به تکراري. د اسلامي پالیسي هم همدغه ده، د قتل د پالیسي هم دا ده چې تاسو حکمتیار د روسانو ملا تیرې مات کړی. پر ما د حکمتیار تر سارې لاندې جهاد کړی او زه پرې ویاړم. هغه سیکولر او کمونست به زه اجازه ورنکم چې د داسې یو قاید په مقابل کې بې ارزښته بې معنا بېدینه خبرې وکړي. اجازه راکړئ دغه ورور ته زه یو خبره کوم، دا چې کوم نن د انجینر صاحب په عکس لګولی 2-3 آی ډي جوړ کړی ما بلاک د تا زه به د دوی بلاک ته بلاک ځواب ورکوم. په هر څه چې دوی کوي زه همدغه کار ورسره کوم. دوی پرته له ده نه چې یو سړی تحلیل کړي په اسلام نازېږم، په اسلام ویاړم، د دغه انجینر د پښو خاوره یم، اما د یو سیکولر او د یو کمونست خوله ورماتوم. انجینر خو یو مسلمان ده، په خدای ایمان لري، د روسانو په مقابل کې مبارزه کړی. زه څنګه د هغه سره برابر کړم؟ په همده لحاظ دلته ځینې پوښتنې دغه ځای عکسونه لګولي، بیا یې زه 2-3 هغه خلکو چې د اسلام په نوم خبرې کوي او ځان ته عالم وایي، پرون یې په دغه لایف کې لاړ خلکو ته کنځلې وکړي. آیا د اسلام ادب همدغه د اسلام اخلاق همدغه؟ هغه ما نه ریکارډ کړ 2000 میسج راغلی، تا دغه ځای لایف ته ولې پرېښود؟ زه هم په دنیا کې مې خلک بولي، د خلکو تبلیغاتو په قصه کې نه یم، زه 12 ژبو باندې حاکم یم، زه شپې ورځ درس وایم، زه د اسلامي امارت نه د خپل د عقیدې او د ایمان په اساس دفاع کوم. والله که مې څه شی اخیستي، خو والله بالله تله که طالب نه مې یو هبه اخیستي،
تاسو ولې دغه پروپاګاندا کوئ د خدای نه لږ وویرېږئ کله چې تاسو ما سره په سیکولرزم او کمونیزم بحث کوئ زه تاسو مې پوښتنه کوم بیا را سره بندېږئ بیا ځئ تبلیغات کوئ دا خو مه کوئ زه همدلته یم جنرال صاحب زه تاسو مبین صاحب مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مبین صاحب ما غږ شته هو غږ دې ستا مهرباني لومړي سر کې مبین صاحب او ډاکټر صاحب او انجینر صاحب او اریان صاحب همداسې مبارز صاحب ټولو د لایف ګډونوالو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې تاسې به روغ او جوړ یاست مننه خوشحال مننه مشال صاحب مننه قربان مسما ډاکټر صاحب انجینر صاحب مبین صاحب د موضوع په اړه باندې به داسې ووایم چې د هلمند د معصومو شهیدانو انتقام نن په سمنګان کې واخیستل شو الله پاک دې د هغو استشهادي غازیانو شهادتونه قبول کړي الله پاک دې د اعلی مقامونو باندې ونازوي یقیني چې استشهادیانو تل د مظلوم انتقام اخیستی دی او دښمن ته د سر په کاسه کې اوبه ورکړي دي موږ ورباندې ویاړو الله دې زه تل دا دعا کوم مبین صاحب چې الله پاک دې فدایانو ته ستر مقامونه ونصیب کړي الله رب العزت خو دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څنګ په څنګ کې راپورته کړي بله خبره دا سوه دغه تخریبګاران د شیمه دا تخریب چې کوي دا د فرد په حیث باندې د مبین صاحب ډاکټر صاحب انجینر صاحب دې ته باید دونې هغه نه ورکول شي دا یو فردي انسانان دي بس دغه یو بالکل دغه د مهمه خبره د عبدالمالک صاحب دا فردي خلک دي دا باید امارات پسې ونه تړو بالکل صحیح خبره ده بالکل دا امارات پورې څه تړاو هم نه لري نه په امارات کې دوی دومره خدمت کړی دی صرف هغه د میډیا د شهرت لپاره د نوم لپاره راغلي دي د ځان د شهرت لپاره داسې تورونه لګوي په نیکو او پاکو انسانانو باندې دا هیڅکله په مخ باندې تللی نشي دا به خپل ځان خپله شرموي ځکه دغه کوم مبارزه چې مبین صاحب روان کړې همداسې ډاکټر صاحب او انجینر صاحب دا د ټوله دنیا ته روښانه ده ټوله دنیا مسلمانان ورسره مینه لري په زړه کې دغه ابوبکر عمري چې زه نه غواړم په ټول عمر یې نوم واخلمه رنګ دې ورک سي 3 دفعې ما پسې لایف کړی ده یا ورته په خپله هغه الفاظ یې ویلي چې تر اوسه پورې ما پسې څه شیانو نه دي ویلي بیا د فهیم مرداګ لایف ته لاړه بیا د هغه یو دانه کوچای و په سعودي کې و د هغه لایف ته هغه خبرې یې کړي دي د دروغو الزامونه چې زه یې د کور ته هغه خو بیخي په سړی کې مې حساب او انجینر ډاکټر صاحب هغه خو ما تا ته مخکې څه ویلي وه ما تا ته نه ویلي چې بعضې خلک چې بیخي داسې شي چې اسمان سره ډغرې ووهي زه نه غواړم چې هغوی سره ځان برابر کړم او سپک خلک ډېرې بخښنې سره جنرال صاحب ډاکټر صاحب په ډېرې بخښنې سره هیله موږ دا ده چې تاسې دا خپل ګیلې او دا شیان چې دي دا باید موږ زغم ولرو او دا د ځان سره خوندي وساتو ډېره هیله کوم ګوره موږ لیدونکي لرو که موږ د چا څخه ګیله لرو یا د چا په اړه باندې څه خبره کوو موږ باید په خپلو منځونو کې دا خبره سره حل کړو نه لرو ګیله نه لرو هیچا نه ګیله نه لرو دا اوس ما څه وویلې افغان مبارزه ما ورته ویلې چې هر څوک د ما پیجونه ریپورټ کوي ایډیانې مې ریپورټ کوي ودي کې زه نه کوم زه هېڅ کار نه ورسره لرم که څوک مې دې مبارزې ته پرېږدي لګیا یم اوسې تر څو پورې مې واسو تر څو پورې راکې انرژي وه لګیا به یم چې کله پورې بس واس نه تېره شوه بیا یې نشم کولی نو نه به یې کوم تر اوسه پورې خو الحمدلله ښه روان یو که دوستي کوي که دښمني کوي که هر څوک یې کوي موږ د اصلاح په خاطر راغلي یو لبیک ورته وایو ښه راغلاست ورته وایو توصیه ورته کوو چې قربان مو شم راځئ چې متحد شو که نه متحد کېږي هغه خپل کار ده موږ چا سره هغه نه لرو او بخښنې سره د مشال صاحب خبره نیسم په ډېرې بخښنې سره ګورئ موږ او تاسې د یو اسلامي نظام د چتر لاندې د اسلامي نظام د چتر لاندې ګوره موږ ته محمدي اخلاق د دې اجازه نه راکوي چې یو بل ته سپکاوی وکړو اسلام موږ ته د ښو اخلاقو لارښوونه کوي موږ که چې ځان ته مسلمانان وي او د دې کلمې نه لاندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله نشته د لایق د عبادت مګر یو الله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله استازی او پیغمبر دی ګوره دې کې چې دی که موږ دا څېړنه د دې وکړو که په دې لاره باندې موږ لاړ شو موږ باید د انسانیت او خصوصا د اسلامیت د مسلمان حتی د کفر چې یو سړی کافر دی هغه اخلاقي
اخلاق تم باید مونږه دومره مونږ نه د کفار متاثر شي لکه څنګه چې مریم د اسلامي امارت د مجاهدینو د اخلاق څخه اسلام قبول کا بل جبرائیل دغه سي باید مونږ خلک وهڅو نه دا چې یو بل باندې بې ځای الزامونه ولګو یو څوک بې ځای توهین کو یا بل چې بل لایف کې بل چاته سپکاوی وکړو نه مونږ ته ګوره د رسول الله ارشادات دا وایي چې تاسې زغم ولرئ ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه بار بار ګوره قاری صاحب خوستی دا وینا کوي او اسلام هم دا مونږ ته وایي چې ګورئ مونږ د هغه څخه بهتر نه یو د هغه صحابو څخه بهتر نه یو مونږ د هغو د خپو خاورې یو د هغو خپو خاورو ته هم نشو رسېدلی ګوره هغه سپک شوي دي توهین شوي دي هغوی ته کنځلې شوي دي مګر په مقابل کې هغوی څه نه دي کړي زما هیله دا ده ګوره ډاکټر صاحب دی که مبین صاحب دی که انجینر صاحب دی ګوره دا انسانان دي ګوره دا فرښتې نه دي دوی ګوره صبر او زغم او حوصله هم همدومره چې لکه دا خلکو چې کړي ده زه ورته سور سلام اچوم زما د دې خلکو دا ویاړونه دي دا زما زه د دې د خلکو د خپو خاورې یم لکه مشال صاحب ته ګوره مشال صاحب ته کنځل کېږي ډاکټر صاحب ته کېږي ګوره انجینر صاحب سنت طریقه برابر دی مشر سړی دی مبین صاحب سنت طریقه برابر افغان مبارز صاحب زه یو خبره تاسو ته کومه چې په دې سوشل میډیا کې دومره د ما غټه تجربه ده الحمدلله چې زه منافق له پوندو پیژنم څوک مې چې ډاکټر صاحب ته ښودلي انجینر صاحب ته مې ښودلي هغه زیړې پوندې دوی ته معلوم سوي دي پوه شوې دا د منافقانو لړۍ ډېر مخکې روانه او ډېر مخکینۍ تجربه د دوی موږ لرو بیا هم ورته وایو چې خیر ده دا تاسو ته هېڅ لاسته نه راوړي راځئ له دې شي نه تېر شئ که څومره د موږ پیجونه ایډیانې بند کوي نن په دې جرم باندې چې عاطف مختار لایف ته زه اخلم او یا د ده لایف ته ځم 3 پیجونه د ما بند شو 6 ایډیانې دا اوس کوم مصلحت د عاطف مختار ما ته جرم وښیي چې دغه جرم ده د دې نورو ملګرو دغه جرم یا دا جرم ده چې زه هم فکره ملګري نه راخلم دا خو ما ته امر شوی خاري صاحب وایي مخالف راخله تر څو موږ مبین صاحب مشال صاحب ته اجازه ورکړئ مشال صاحب مهرباني مبین صاحب یو خبره هم کوله ما ول دغه تخریبکاران دغه کم چې تورونه لګولي دي تهمتونه لګولي دي دغه کسان خو یو خو دا وایم چې امارت پورې مربوط نه دي مجاهدین نه دي عملی مجاهدین که عملی مجاهدین وای دوی به د امارت په پالیسي باندې خبر وای چې د امارت پالیسي څه رقم او په څه ډول باندې ده نو دا خبر نه دي د امارت پالیسي زما ورته توصیه دا ده دغه ټولو کسانو ته شاید چې غږ مو اوري نو له دغه ټولو څخه هیله کوو چې تاسو وار د امارت پالیسي تعقیب کړئ د امارت پالیسي باندې ځان پوه کړئ کتابونه پیدا کړئ لایحې پیدا کړئ او د امارت نوي چاپ شوي کتابونه چې د امارت پالیسي څرګندوي همدغه کتابونه پیدا کړئ د امارت پالیسي باندې ځان خبر کړئ د آینده دپاره چې بیا داسې کار ونه کوي چې مبارزینو ته توهین وکړي یا دغه لوی مبارزه چې روانه ده مبین صاحب په مخه کړې ده دا داسې نه ده مبین صاحب خپله راغورځېدلې او دا مبارزه روانه کړې ده او بالکل مبین صاحب دغه ته از ما دا توصیه ده چې دغه مبین صاحب چې کومه ده فلحاله مبارزه روانه کړې دا داسې نه ده چې یوازې د خپل سر روانه کړې ده دا د مشرانو په اجازه باندې د فرهنګي کمیسیون په اجازه باندې د قاری صاحب سعید خوستی حفظه الله په اجازه باندې د مبارزه روانه شوې ده د ټول فرهنګي کمیسیون همکاري ورسره ملګرې ده ورسره ده مشال صاحب نن مو ډېره ښکلې موضوع ده همدغه خبرې به مخ ته وړو انشاءالله دې خبرو پسې نه ګرځو د سیاحي مزدوران د منطق په ژبه نه پوهېږي په دغه باندې فوکس کوو ملګري راخلو انشاءالله صحیح ده سمه ده صحیح ده بس الله مو خوشحال لرم مبین صاحب ماشاءالله صاحب محترم زه یو اعتراض وړکۍ لرم په دغه ډاکټر باندې وړکۍ اعتراض نه ده وړکۍ خوب ګیله ده ګوره ما د مبین خاطر باندې بند کړې اعتراض مې ونه کړ زم باندې څه کوم ډاکټر صاحب یو لاس اجازه راکړه مور ستانک ځای نور اعتراض مکوه بس هیله کومه ستانک ځای صاحب هیله کوم ستانک ځای صاحب ما به خاطر گلبدین لایف نمیام گوش کن حرف مرا دکتر صاحب نه په دې با موضوع ما درته ویلې ستانکزی صاحب چې په دې لایف موضوع باندې ستانکزی صاحب درته ویلې چې ډاکټر صاحب ته مې ویلې چې ګیله مه کوه بس خبره ختمه شوله دی راشئ د کفارو په خلاف باندې د خپل مبارزه ګړندۍ کو بپیش ای اردوی سر به کف امارت اسلامی افغانستان دشمنان دین وطن را تعقیب کنید
نگذارید تا بار دیگر این ملت مؤمن و مجاهد را با بدبختی های غم انگیز روبرو سازند. مهربانی وکړئ. ماشاءالله ډاکټر صاحب مهرباني. مبین صاحب ایله د دا ورونو ته ورکه دا سیکولرانو کمونستانو ته وخت سیکولر میکولر نشته. دغه چی شی ده؟ آی ام اف والا ده که څوک د قرض مرز لکه چې اخیستی ده. آی اس اف وروره دغه خلاص که خپل نه بس دې خبرو نه په عسکرو باندې عسکر کار نه لرم د سره بند که ښه مهرباني وکړه. هغه آی ام اف والا مایک د خلاص که کنه ورور بل آی اس اف آی اس اف که آی اس آی مهرباني وکړه. اس اف والا ښځه دا به قطع کو دا خبرې نه کوي. دغه بل ورور ته واخ ورکو خان صاحب ته. خان صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جنرال صاحب تا ته بخیر سلامونه. انجینر صاحب ته پان مبارک صاحب ته او ډاکټر صاحب ته ټول ته سلامونه. وعلیکم سلام. بچیش لکه چې ګیره د کله کړې د لګ لګ کار راته کبرید د خریلې دي. تا په سټ صابون وهم نه دی پیژندم ولا چې شپږ کاله پاس هم راشي پیژنم ده. کمره بنده کا. مهرباني جنرال صاحب تر ډیر خپه شوی ما پیږي ته خو په کومه کې کنه ډاکټر صاحب ته مې راځو ولې کنه دا اوس د سټډیو دا زه د سټډیو نه کینسلونه ما کنه زه تاسو سره خپه شوی کنه افغاني اکسټرا سره شته کنه ما ته او کنه دا د ګوره چې زه کله مخ ملس کړی د تاسو ټول تختیدلی یاستئ دلته د لګه ګیره واغم تللی د خرڅه کړی د خدای څه دې پې کړي. ای جنرال صاحب تاسو ما پوښتنه وکړه چې دا څه شو چې د دروغ په دلای کې پوښتنه کړې چې صافه څه شو صافه نو زه څه خبر ښه مهرباني وکړه. و ظالم دوه کړه ته پېږي کنه زه مغرب نه هجرت وکړم کوم ځای کې چې ملک ته پېږي دوه کړه ته بندي کړل مکنه دغه لایف ته پرندغه شي خپل ولې دکان مکان څه شو دکان دې څه هغه د باندې حکومت به هغه مې خو غونډ بل چاته اوس پر هغه مې کومه خبره مې په کې تاوان کې وکړه کنه مغه ځنه په ګوره دکان نه بزلای پاتل مکنه دوه کړه ته پېږي زه بندي کړم مکنه د خدای خانه خراب مهرباني وکړه نه ګړاچ ور کړی دا هغه ته د امریکا د سیاسي مزدورانو ته ډیر کسان ورګ دي څوک وايي مریخ کې دي څوک وايي نه لري ولایتو ته لوېدلي دي. دلته ایباکو کې د ایباکو نه راغلی وي دغه ځای کې نه تنها چې هلته د قطعه 01 0206 خلک اوسېدل بلکې هلته یو ګروپ د ښځو اوسېدل چې یو د والي ډېر په معذرت وایي دلته خلک لیکلي وو یو رنډۍ کور یې جوړ کړي وو او بیا هغه عسکر چې مشکلات درلود دلته خلک لیکلي موږ د خلکو نظریات دلته شیرو د موږ خپله څه نظر نسته. مهرباني وکړئ د چا نوبت ده د ډاکټر صاحب ما مخکې ګوره مخکې ورځ کې تاسو ولکه چې جنرال صاحب زموږ ملګری دی چې زما د آی ډي پیژني اوس په لایف کې درا چې افغان مبارز ته ګورو څه د پیلم شته چې ماته دا لایف کې زه راکې که سټډیو ته ستړی شولم راتلم چې خالي جنرال صاحب سره لږ هغه وکړم کنه چې ما زما آی ډي پیژني یا ما وپېژني کوم ګوره چې ما پیژني کنه بالکل دې پیژنو نو الله دې ژوندي لره خوشاله اوسېږي کنه جنرال صاحب خو زموږ افغاني جنرال دی پوه شوې کنه او داسې ده چې دا مبارزه خو به کوو د خیره سره که په توپه کې که په قالب که په دلیل که په منطق اوسېږي دا به موږ کوو تر څو پورې که نه موږ ژوندي اوسېږو تر څو پورې موږ رسا اوسېږي که نه تر څو هغه موږ خپل افغانستان مسلمان ملت ته هر هغه شی موږ ورته مساعده کړو چې کوم یو موږ ته زموږ الله او زموږ رسول ښودلي دي او زموږ پکې د دې دنیا او د هغې دنیا خیر دی موږ د هغه پورې به نه کینو چې تر څو زموږ هغه اسلامي او کلتوري عنعنات د پښو لاندې شوي د کافرانو د ظالمانو او د استعمالګرو اشغالګرو د لاس دلنې شوځي که نه که چېرته انسان کومه موږ کینو په دې قرار د ناسته کینو که نه موږ ته خو څوک کومه خبره الوا نه پخوي زموږ وطن کې موږ ته چې موږ ته قرار کینو خیرات خاروغ ته قرار کینو که نه موږ ته دا که نه
دوی خو زموږ د تباهي دپاره راغلي دي که نه تر څو مو ته سرونه نه شیندلي اوسېږي که نه چې دوی زموږ سرو شیندلو لپاره راغلي اوسېږي موږ ولې څه بلا وکړي چې موږ به دوی سرونه شیندو که نه دوی زموږ د 10 کیلومتره لرې ځای نه راغلي د زموږ سرو شیندلو پسې که او موږ په کور کې بسترو کې تقرار څملو که نه ولې موږ به څه بلا لګېدله آسماني تندر په موږ راغورځېدلی دی هغې د 10 کیلومتره نه راغلي زموږ سرونه شیندي زموږ ملک شیندي د هغې په پوځ کې وګوره ښځې دي زموږ حق برېتور چې ځان ته وي موږ برېتور لرو که نه د امریکا او د ناټو په پوځ کې جنکیانې راغلي دي زموږ ملک جنګېږي که نه زموږ کومه خبره زموږ مسلمانان دا ځان چې برېتور دونه بې غیرته شوي دي چې د هغه د ښځو نه هم نه شرمېږي نه که د امریکا نه نارینهګان نه شرمېږي د ښځو نه خو شرمېږي هغې د 10,000 15,000 کیلومتره راغلي دي که ستا ملک ستا سر شیندي او ته خدای وکړی د بسترې کې ته ناست یې که نه ته دا ما ته حلوا راوړي که نه ما ته خیرات راوړي که نه دا نه حلوا راوړي نه خیرات راوړي که نه ستا عزت ستا ناموس ستا سر شیندي ستا ته خپل په کور کې بسترې کې ښځې سره همداسې سې که نه د شپې دې راشي که نه په مخ دې ته کومه خبره مټې ته واړئ او په سر یې د توره دغه راکش کړي یا د ګونټنمبو ته بوځي یا د باګرام ته بوځي که نه وا افغانه ته به غیرت څه وخت پیدا کوي افغانه تا کې به ایمان څه وخت پیدا کېږي افغانه ته په کومه کلمه مسلمان اوسېږي که نه ته د خپل تاریخونه وګوره پخواني د بابا او د نیکه حتی د خپل د پیغمبرانو تاریخونه دې وګوره که نه ته د صراحه مسلمان اوسې په کومه کلمه مسلمان اوسېږي ستا مسلمان ورور باندې اور بل اوسېږي دغه ورور ته زه ریکویسټ لیږم دغه راتېلې زه آی ډي در کوم الله دې وکړي چې رښتیا ووایي زه صحیح شو د هغه مې پین که افغان خان جنرال صاحب خوشحاله ډېر شوم چې تاسو سره وغږېدم ډېره مننه خیر الله مو عزت او خوشحاله شوم بس الله دې راته مکه مه واکړه مخه زموږ د سره کومه خبره الله مو عزت وکړه بس دې افغان ورور ته زه هغه لیکم ریکویسټ بیخي صحیح ده مننه الحمدلله خوشحاله اوسئ بیا به په قرار هغه کې اجازه راکړئ زه به د شهاب لیوال صاحب نه دوه پوښتنې ولرم تر څو مهرباني وکړه مهرباني شهاب لیوال صاحب سلامونه مو ومنئ هیله ده چې روغ او رمټ واوسئ که صحت دې ښه دی وخت لرئ شهاب صاحب لیوال صاحب ډاکټر صاحب محترم مهرباني وکړئ طبیعت دې ښه ده انشاءالله نن خو د یو مجاهد وینه باندې دوی څومره خوشحالیږي خدای مو په غضب د خدای گرفتار که نن سهار مو داسې میسیجونه لیږلي دغه لیوال صاحب وګورئ اوس زه یو پوښتنه لرم دلته د خلک پوښتنه کوي وایي دلته لږ وضاحت ځواب راکوي وایي طالبان خو امریکایان اوس د افغانستان نه وځي او د وتلو یا د تښتېدلو په حال کې ده نو تاسو ولې د افغانانو سره صلح نه کوئ وجه یې څه شی ده آیا دا د سوال جز هم درته وایم الف ب باندې وایم الف آیا تاسو د دې لپاره صلح نه کوئ چې امریکایان وځي مکمل حکومت په لاس کوي که تاسو افغاني مذاکراتو ته مخ کوئ شهاب لیوال صاحب مهرباني وکړئ تر هغه پرې به په همده موضوع تم شو دی چې یو څه خلکو ته وایي محترم جنرال صاحب تاسو انجینر صاحب او ډاکټر صاحب او نورو ټولو ګډونوالو ته یقینا نیکې هیلې او درنښت وړاندې کوم او ډېر په ځای سوال مو وکړ هغه دا چې موږ امریکایانو سره صلح کړې موږ له امریکایانو سره صلح نه ده کړې هغه نړۍ په دې ګواه ده او د نړۍ تقریبا 130 هیوادونه موږ شاهدین لرو چې موږ هغوی سره تعهدنامه امضا کړې چې هغوی به د 14 میاشتو په مابین کې له افغانستان نه خپله ټول تجهیزات خپله قواوې خپله استخباراتي مالیات ختموي او افغانستان به افغان منګه امریکایانو سره تعهد کړی چې هغوی به د خپل اشغال په افغانستان خره او منګه امریکایانو سره جګړه نه ده درولې هغوی له موږ نه وغوښتی ده چې په 14 میاشتو کې به خپل سرتیري له افغانستان نه باسي نو که په دغه 14 میاشتو کې دوی هغه تعهدنامه هغه تعهدات عملي کړل موږ په دوی برید نه کوو که دوی د تعهداتو او د خپل د اجنډا او د خپل هغه شی چې موږ سره امضا کړي د هغو خلاف کوم عمل وکړي نو موږ هغوی سره نه تعهد لرو نه هغوی سره کوم عمل لرو او پاتې شول افغانانو سره جګړه موږ د هیوادوالو څخه غږ کوو چې دغه ګوډاګۍ اداره د چا لخوا جوړه شوه او څوک تمویل تجهیزوي دا په کال کې 15 میلیارډ ډالر دوی ته راځي دا 15 میلیارډ ډالر د چیش لپاره راځي
دا 5 میلیارډ ډالر چې دلته راځي دومره ځوانان چې د ماسترۍ ته کچې پورې درسونه یې ویلي دي دلته مشران دي چې ډېر قوي قوي استعدادونه ورسره دي څنګه د 2 ولایت 4 ولایتو په سطحه جنکیانې تنکۍ جلکیانې پیغلې راولي د با عزته با کرامته ولس عزت و ناموس په رشخندی نو دغه نظام دغه جوړجاړی دغه تمویلات او تجهیزات دي چا لخوا کیږي خو تاسو ټول په دې ګواهی چې د امریکایانو لخوا تجهیزېږي امریکایان حمایت کوي لیوال صاحب نن یو بل شرم نه خبر سو په دیوان اعضای باندې په دې څلورویشت معاونینو کې دیوان اعضای هم د دې ټولو والیانو په لانجه ده یو وایي د ما معاونه بسې بل وایي د ما بسې بل وایي اوس پچه پې اچوي چې د هر چا وختله دغه د ریشخندي کشکه بندای ډولته جناب د محترم او خبره دغه ده که نه چې زه د هېوادوالو باندې غږ کوم چې تاسې د میډیا او ټباوټې غوږ مه نیسئ تاسې راځئ حقایق له نږدې نه وګورئ د کابل میشته خلکو ته زه وایم د ښار کې چې خلک ژوند کوي د لوی ولایتونو په ښاراتو کې دغه نظام د دغه نظام جوړجاړی او د دغه نظام دغه لاسته راوړنه دغه افغانانو لپاره څه شي ده دا د جګړې مسببین څوک دي موږ وایي امریکایانو له موږ سره معاهده امضا کړې چې موږ نور جګړه نه کوو موږ نور د تاسو هېواد تاسو ته پرېږدو موږ غواړو افغانان د خپل د نظام خاوندان سي موږ له افغانستان امریکایان وایي موږ له افغانستان نه وځو خو همدغه ګوډاګۍ اداره ورته اصرار لري چاپلوسۍ زارۍ ورته کوي چې خدای لپاره موږ به مصارف کم کړو موږ به بیخي مصارف ونه کړو خو تاسې موږ یوازې مه پرېږدئ موږ دلته ډیموکراسي نه هادي نه کړې موږ سیکولریزم نه هادي نه کړې موږ دلته قربانۍ ورکړي دا هم کړي هغه هم کړي نو خبره چې ده هېوادوالو باندې غږ کوم ګورئ او طالبان تاسې پېژنئ د اسلامي نظام او اسلامي امارت اصول او د ده لوایح د دغه جوړجاړی تاسې پوهېږئ چې د تاسو لپاره جوړ شوی هر طالب هر مبارز هر مشر کشري بچیانې کورنۍ د تاسې د دغه هېواد د ازادۍ لپاره قربان شوي دي موږ دوه امیران د تاسو لپاره په اور کې لوړپه کړي دي موږ امیر زوی خپله استشهاد کړی نو چې کله د ما د امیر المؤمنین بچی جګېږي استشهادي حمله کوي هغه یعنې ځان لپاره څه نه غواړي تاسې لپاره غواړي نو برعکس د دغه د ګوډاګۍ ادارې جوړجاړی نظام د دوی جوړښت د دوی غوښتنې د دوی منطق د دوی استدلال وګورئ دوی خو نه منطق لري نه استدلال لري منطق د دوی ډالر او غوښتنې د دوی فحاشي و عیاشي غریب به ورکې مري مظلوم به ورکې مري نه د چا عزت ورکې خوندي ده او نه هېڅ افغان وینې ته څوک ارزښت ورکوي جزاک الله ډاکټر صاحب مننه دلته یو خبر راغی چې په افغانستان کې تقریبا 340 ولسوالۍ دي په افغانستان کې 340 ولسوالۍ چې راجستر دي دا په ثبت کې هم دا دوی دغه ولسوالان وایي چې موږ هم ځان ته یو خزینه غواړو چې زموږ مشکلات حل کړي دا یو راپور دلته چا راکړ او دا ولسوالان وایي ټول موږ مظاهرې کوو چې زموږ په سرنوشت باندې ولې لوبه کیږي موږ ته ولې حق نه راکوي تاسو وایي حق ورکړی 14 ولایتو ته او دا زموږ په ولسوالیو کې چې تقریبا 340 ولسوالۍ دي وایي موږ هغه مشکلات به څنګه کیږي دا یو شهاب لیوال صاحب یو بل پوښتنه تاسو نه وکم چې افغاني یا انټرا افغان ډایلاګ یا بین الاقوامي مذاکرات کې څه معنی ایجاد شوي هغه معنی څه شی دي که تاسو معلومات لرئ مهرباني وکړئ ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم ګورئ کله چې له امریکایانو سره دا تعهدنامه امضا شوه د اسلامي امارت لخوا پیشرط ورته کېښودل شو دا پیشرط د دې لپاره و لومړی دا چې د موږ د مظلومو بندیانو د موږ د مظلومو اسیرانو عزت د دوی د قربانۍ ته ارج و احترام کېښودل شوی او نظام دوی ته هغه ارزښت ورکړی نو پیشرط دا و چې د موږ 15,000 بندیان باید خوشي شي کله چې 15,000 بندیان خوشي شو د اسلامي امارت سیاسیون او مشران به بیا دوام پړاو چې هغه دیالوګ بین الافغاني دیالوګ ده بین الافغاني دیالوګ ته به ځي خو متاسفانه دا 15,000 افغان طالب زندانیان مجاهدین د ګوډاګۍ ادارې لخوا خوشي نه شول لومړی خوشي نه شول بیا ورو 1500 او 200 خوشي کړه اوس هم هغه تقریبا 700 موږ زندانیان
پاتې دي چې نن الحمدلله یو لړۍ د خلاصون شروع سوه. خو دغه د دیالوګ د بین الافغاني خبرو په مقابل کې خنډ کابل ګوډاګۍ اداره ده. دوی هر څومره زیات زیار باسي او کوښښ کوي چې د بین الافغاني خبرو مخ ته خنډ جوړ کړي تر څو د خپل د نظام عمر لږ زیات کړي، تر څو لږ ډالر او لږ رشوت او لږ خیانت او لږ غدر نور هم ورسي کړی. دوی په دې کوشش کې دي. دوی ته د افغانانو عزت، وینه، خوندیتوب او ناموس هیڅ څه ارزښت نه لري. نو دا خو هېوادوال ټول پرې خبر دي. نو چې موږ ګوره اصول چې دي په د دیالوګ او د مفاهمې اصول دا دي چې کله د په یو شي توافق وکړو هغه به عملي کوي. نو دوی سره توافق سوی وه، نو امریکایانو سره توافق سوی وه. کابل ګوډاګۍ اداره موږ نه په رسمیت پېژنو، نه مو پېژندلې، نه ارزښت ورکوو. یو سیاسي جهاد په حیث د دې لپاره چې هغه دلته ونډه ولري، دې نه پورته موږ ارزښت هم ونه ورکوو. موږ کار له امریکایانو سره ده. که امریکایانو د موږ د 15,000 بندیان خوشي کړله، 4,999 خوشي کړي، یو زنداني به پاتې وي، دیالوګ بین الافغاني دیالوګ به نه وي شروع. چې انشاءالله بندیان خلاص شوه بین الافغاني دیالوګ به شروع کېږي. جزاک الله. دا ورونه اوچت کوي که څوک ورونه وخت ورلري اوچت کې د نور ورونو ته وخت ورکوي چې نور ورونه دغه ده ووایه دا د خانجان مې هم راوچت که السلام علیکم مبلن صاحب، ستړی مه شئ، په خیر راغلی ټول ډاکټر صاحب ټولو ته سلامونه وایم. صفه د دې صف وخته مهرباني وکړه وروره په بل لایف کې هم تا یو څه ویلي هغه بل چینل کې ما اوس تعقیبولې موږ مو څارو د دلته راغلی چې همه خلک معلوم کړم چې السلام علیکم مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ټولو ګروپ ملګرو ته، خاص طور پر جنرال مبین صاحب ته او ډاکټر صاحب ته. ستاسې نن موضوع چې دی د سی آی ای د مزدورانو په عقله باندې ده. اولین پوښتنه دا ده چې د سی آی ای مزدوران څوک دي؟ د سی آی ای مزدوران د کابل مزدوره اداره ده. مهرباني. د سی آی ای مزدوران هغه ده چې امریکایان یې زموږ خاورې ته راوړل، چې افغانان بمباروي، د افغانان کورونه بمباروي او د پردیو په لاسونو خپل خلک وژني، او اوس په کابل کې حضور لري. په کابل کې په شارنه کې د سی آی ای دفتر ده او چې ډېر افغانان دي. یوه هیله درنه کوو ورو راسې نه چې کنځاو کې که خبرو ته راغلی خبرې د سره کوو چې کنځلې ونه کوئ. تاسو خو اخره منډه بیا کنځلې دي. نه اول دا خبره ده چې ښکنځل په شریعت کې ارامه خبره ده. په شریعت کې د قرآن او د حدیث په رڼا کې ښکنځل حرام دي. څوک چې ښکنځل کوي هغه د قبر لپاره یو لړم ځان ته ټاکي. هغه تاسو کوئ، شریعت موږ ته تاسو مه ښیئ. ته بل خپل سوال ته راسه، ته شریعت موږ دلته علما دي چې شریعت راته وکړي، ته د پوښتنې ته راسه وروره. او مهرباني وکړئ. نو خو داسې دی د سی آی ای سره چې کم قراردادونه شوي دي هغه خو په قطر کې امضا شوي دي. د سی آی ای سره ګوره لایف تحریفوي. زه خو پوهېږم چې ته څه کوې، هغه لایف کې ما ولیدل چې ته اوس څه وایې. د سی آی ای سره د افغانستان د ورانولو قرارداد ستاسو حکومت او ستاسو ان ډي اس او د تاسو جاسوسانو کړی. مونږ قرارداد په قطر کې د امریکایانو د وتلو کړی چې زمونږ خاوره په میاشتو کې پرېږدئ. بل پوښتنه دې وکړه. کور جوړدان نو دا کم بې ګناه خلک چې روزانه وژل کېږي ستاسو له طرفه دا کوم بې ګناه زه د په پوښتنه پوښتنه ته څه وایي زه پوښتم دا کوم بې ګناه خلک چې وژل کېږي دا کوم بې ګناه خلک د اشغال په خاطر وژل کېږي او امریکایان اشغال خو اوس ختم شوی دی. اشغال خو اوس ختم شوی دی. اشغال خو اوس ختم شوی دی. اشغال غوږ ونیسه ستاسو تو خو زما خبره مو اورېده خو ما کوم ټول ته خبرې کړې. اشغال چې کله ختم سو امریکایان په بشپړه توګه افغانستان ووتل او بیا بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي. په هغه مذاکراتو کې به بیا دا خبره تعیین کیږي. بل وایي دا خبره صحیح شو. اوس خو تاسو وایي دا کم پلاوي چې تاسو په قطر کې دی وایي او پر امریکایانو باندې ډز مه کوئ، پر افغان ملي اردو باندې ډز کوئ، جهاد روا دی. ته ماته ووایه چې دا کم حدیث
په قرآن شریف کې کم آیات دی چې هغه په مسلمان باندې جهاد فرض دی او پر کفار باندې ډزر ناروا بوللی دی؟ انجینیر صاحب دا پوښتنه ته ځواب ورکړه. تاسو ډېر وخت ناست وئ انجینیر صاحب، مهرباني وکړئ. وروره د افغانستان تاسو خو اول خو پرون یو ویډیو شیر سولا د استاد سیاف هغه که تاسو لیدلی و ډېر ښه جواب درته ویلی. تاسو خپل پیر صاحب هغه جواب درته دی ویلی او زه به دا جواب وایم چې د امریکایانو سره د معاهده شوې ده چې تاسو به افغانستان پرېږدئ او دا معاهدې په داسې قسم باندې کېږي لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم یا صحابه او چا سره لیکل کول د پاغې باندې خپل دایمي د هغې تعهد باندې به دوی وفا کوله او دلته چې کله دوی سره معاهده شوې ده چې تاسو به وځئ او تاسو کله وځئ موږ به تاسو امنیت هم نیسو، تاسو ته به هېڅوک څه نه وایي، موږ به هم درته څه نه وایو. نو دغه معاهده باندې عمل کول دی. یو دویمه خبر دا ده چې کله د افغانستان په حکومت باندې یا په اداره باندې چې مجاهدین حمله کوي هغه د نور موضوعاتو په خاطر دي. هغه دا ده چې هغوی دیموکراسي غواړي، سیکولریزم غواړي او په اسلام کې دیموکراسي او سیکولریزم سره دا جهاد روا ده. ورسره څوک چې سیکولر وي او یا دیموکرات وي د اسلام مخالفت کوي، اسلامي شریعت نه مني، د هغه مقابل کې خو جهاد روا وي. نو دا کې څه هغه نشته چې ولې تاسو هغوی سره جنګ نه کوئ، دوی سره جنګ کوئ. دا د موږ خلکو سره جنګ ده چې هغوی د امریکا نه راغلي دي، د اروپا نه راغلي دي او دلته بچان عملته دي. دوی دلته د دیموکراسي او یا د نورو هغه شوم اهداف دلته پنې کوي او یا افغانستان لوټ کوي او تښتي. موږ د هغه خلکو تګ غواړو چې امریکایانو سره مهرباني وکړي تاسو هم ځئ. نو اوس داسې دی نه بخښه کوه. اول دا ته ماته یو خبر وکړه انجینر صاحب. انجینر صاحب مهرباني وکړه. او انجینر صاحب تګ راتګ د دې د خدای تعالی شانه په لاس کې دی، زموږ تاسو په لاس کې نه دی. تګ راتګ د دې د خدای په لاس کې دی، نه زموږ تاسو په لاس کې دی. انجینر صاحب یو خبره درته وکم، په شاه شهید کې کومه چاودنه وسوله هغه مازدا پټاو کړه د ستاسو د خوا خلکو. په دې ځای کې نه یهود تاسو زرمرګي وکړي دا یو، او بل تاسو د خدای لیکي در کې په ماجد کې تاسو وزیر اکبر خان امام صاحب چا شهید کی تاسو شهید کړي. او بخښه ډاکټر صاحب ته په بخښه خبرې تمر په 2008 کې پټاو سو وخت وسو ته دا ته وای د دې کالو مخ کې خبرې کې چې دولت اوان وغلی ته وای شاشید کوم تاریخ کې سی وای وروره لایف مو ما تحریف میدان په خناسوله نه شاشید کوم تاریخ کې پټاو سی تر سم مهرباني وکړو. تاریخ ماته نه دی را معلوم، خو هم مزدا د شوی دی. یو بل پښتنه د سقومه تاسو خو جهاد جدي ودره، تاسو خو جدي جهاد جدي د افغانستان د دولت په خلاف شروع کړی دی. نو پر سړک باندې جهاد چیر روا دی، پر ماجد باندې جهاد چیر روا دی، پر مکتب باندې جهاد چیر روا دی. حدیث ودره خبره واوره ډاکټر صاحب یو خبره درته ودره کمپین کې یو دا خیا دا ودرېګه زدا سړای پوي کم کمپین ما کوه. اورورا امریکانو سره جهاد فرض ده څه شولې انډیا سره مایک د خلاص کوه درېګه اس اف امریکانو سره جهاد فرض ده. بالکل فرض دی. څومره امریکان دي تر اوسه څومره امریکان دي وژلي تر اوسه؟ امریکان مې نه دي وژلي. ښه نه مې امریکایي وژلي دي نه مسلمان. داسې ووایه چې نه هی او نه های. دا راته ووایه چې له امریکانو سره څوک ملګري دي د هغوی مرګ روا ده که نه؟ زما خبره واوره ودرېږه دا مرګ روا ده که نه؟ مرګ روا ده که نه؟ مرګ د مسلمان هیڅ نه دی، روایت نه دی ورکړی، نه حدیث ورکړی دی، نه قرآن ورکړی. قرآن او په حدیث باندې پوهېږې؟
ښه په قرآن او حدیث باندې پوهېږې مانځه فرایض راته ویلی سې مانځه فرایض هغه جلا خبره دي مانځه فرایض د اودس ویلی شې دا شیان چې دی دلته زما د خبره اودس وکړه نه خو زه دې تا علمي سویا معلومه کړم چې ته رښتیا علم لرې که نه لرې اودس فرایض درته معلوم دي ښه علم نه لري ښه راځه چې علم نه لري راځه منطقي بحث وکړو ودرېږه لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه که چېرته ما و انجینر ما و ډاکټر ما و د هغه ستانکزی دا راسو پنځه شپږ کس امریکان مسلح له ځانو سره یې تا کور ته راولو مونږ سره هم سلا یې دریشیانې مچولي د تا لاسونه وتړو د تا خدا ناخواسته خور مور رندار د تلاشي کو ته مونږ سره څه عمل کوې که په لاس کې د اسلحه یا د تا ورور به مونږ سره څه عمل وکړي بېناموسه زما نوم دې ولې بدل کړی او بېناموسه زما نوم دې ولې بدل کړی دی نه ودرېږه هغه د ما همکار نه مو هیله دا ده چې ودرېږه نوم بد نه لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه هارون شاه نوم ما نه ده بدل کړی زه قسم خدای که خبره م یم او همکار نه مو هیله ده چې نوم یې مه بدلوه پرېږده چې دلته هغه ته راشي بېرته خپل نوم ورته ولیکه هارون شاه بښنه غواړم هارون شاه ما نه ده بدل کړی چې بدل یې کړم بیا په قصه کې دې مهلاکه شم نوم یې بېرته بدل که هارون شاه ورته ولیکه او ته هم غلط کار کوې چې ډایرکټ لایف ته راغلی او کنځلې کوې خیر ده ما ولاکه فکر څنګه ما ولیدی تا له خبرو مخکې ما کته کولی چې نوم دې بېرته بدل کړي خو به هر حال بښنه غواړو که چېرته څلور پنځه امریکان د تا کور ته راولم لاسونه دې وتړم ودرېږه پوه شول لږ صبر وکړه لاسونه دې وتړم او خدا ناخواسته خور او د مور تلاشي دې واخلم ما سره څه کوې که تا په لاس کې اسلحه ما او انجینر او ډاکټر او د نورو سره نه لري دا روایت نه لري دا اسلام روایت نه ورکړي شي ته سراسره کې ولم دی بس د دغه له واجې نه زم د اردو عسکر ولم خبره ختمه د ما کور کې امریکان خو صحیح دی نو خو ته خو بیا په قطر کې ورسره ناست مجلسونه ورسره کې قراردادونه ورسره زه چې اوس ودرېږه قرارداد ودرېږه لږ صبر وکړه ودرېږه په قطر کې زه ناست یم ودرېږه ته خو لږ صبر وکړه په قطر کې ما څه رقم قراردادو سره امضا کړی ده دا قرارداد امضا کړی چې پر امریکایانو به ډز نه کوي دا یو او کم 15,000 بندیان چې دي هغه به رایله کې دا دوه او زموږ ته خاورې به وځي صحیح سو که نه سو صحیح دی په دغه قرارداد کې اوس نقص په کوم ځای کې ده اوس صحیح ده نقص په دې ځای کې دی ته دا نقص وګوره نقص په دې ځای کې دی چې دا ستاسې مشران چې په قطر کې ناست دي دی وایي پر امریکایانو باندې ډز مه کوئ صحیح سو وایي ډز مه کوئ حمله مه پر کوئ او مسلمان چې 15 وخته منځ کې کلمه وایي قرآن شریف تلاوت هغه خو ما او تا مخکې سره ختمه که تا په خپله ګوره زه کلمه وایم منځم که ودرېږه لږ صبر وکړه دغه مونږ چې درته کسان ناست دا ټول کلمه وایي منځم کوي تا د مونږ مرګ راواکسې کور ته د امریکان راولو مونږ هم همدغه شي هغوی کلمه وایي منځم کوي اودس هم کوي تلاوت هم کوي د تهجد منځ هم کوي خو د ما کور ته امریکایي راوستی زه یې وزنم نه پرېږدم امریکان خو قرارداد ته خو غوږ شه خو ما خو تا نه پوښتنه وکړله چې قرارداد کې څه لیکلي ګوره 15,000 بندیان به خوسې کوې د افغانستان خاوره په 14 میاشتو کې پرېږدې هېڅ چا ته اجازه نشته چې د مونږ خاوره د چا په خلاف استعمال کړي یا د مونږ خاوره د چا په خلاف استعمال شي نه به د مونږ په خاورې څوک تیری کړي امریکایان به وځي له افغانستان نه په 14 میاشتو کې او شړنګا بابا څه رقم تړونو سره کړی چې افغانستان خاوره د تا شوله ته چې څومره درنې وسلې استعمالوی څومره افغانان چې وژنې که نه د تا قرارداد او د ما قرارداد ترمنځ څومره فرق ده ته پټ خطونه ورلېږې چې له افغانستان نه وځمه زه ورته هم که ونه وتلې په منځ د 2 ځایه کوم ټرمپ په ټونس بم باندې مذاکرات لغوه کړه چې ټکټر بند مې ګرینویلج ته واروسته مذاکرات یې شروع کړل صحیح شو زما او ستا دومره فرق ده وروره د طالبان به راځي د اسلامي امارت اتلان او غازیان به راځي که د چا زړه ښیي که خرابي یو شی درته وایم چې طالبان که راځي د افغانستان خاورې ته دا خاوره د ټولو افغانانو ده په دې خاوره کې خلقي کمونیست پرچمي هر څوک هندو مسلمان حق لري ژوند کول مسئولیت د امن د سر ضمانت د امنیت ضمانت دا د طالب دا به طالب په غاړه اخلي هیڅ څوک طالب نشي کولی د افغانستان له خاورې نه تبعید کړي او خارج ته یې ولېږي
عفو عمومي د همدې دپاره اعلان شوی دا خاوره د ټولو افغانانو ده دا که کمونیست ده که خلقي ده که پرچمي ده هیڅ نشي کولی چې د خلقي په نوم د پرچمي په نوم د کمونیست په نوم څوک ووژني اسلامي امارت چې راځي د امن د سر د امن ضمانت به خلکو ته ورکوي او راځي به او دا یې ویلي دي که چېرته طالب راځي حکومت نه پس په دې نامه چې تا له امریکایانو سره کار کړی تا له پلانکي سره تا له بستانکي سره او خلک وژني او هغه کوي راولي دا ورسره څوک نه مني دا زه درته وایم ګوره همدغه چې د سر ضمانت که چېرته د کابل مزدور ادارې نن 18 کاله مخکې طالب ته ورکړی نن به د طالب نوم او نشان نه و ته خو کور په کور ما پسې راغللې هر پښتون هر ګیرور هر مسلمان دی د تروریست په نوم کش که